ابتدا د درېمې پارې ده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. مخکې فرمایل چې دا فساد د دفع دپاره الله رب العالمین جهاد فرض کړی دی. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. که الله دا بعضې خلک په بعضو نه دفع کولی، یعنې په مؤمنانو دا کافران نه دفع کولی د جهاد په ذریعه، نو په دې ځمکه کې به فسادونه خواري شوي وي. نو دې مخکې سره ربط دا دی چې د فساد د دفع دپاره الله رب العالمین رسولان را لیږلي دي، او بیا په رسولانو کې درجې دي. بعضې رسولانو له الله رب العالمین غوروالی ورکړی په بعضو باندې. په مونږ باندې احترام د ټولو رسولانو یو شان فرض دی. البته مراتب چې دي دا به مونږ منو چې 5 پکې اولو العزم من الرسول دي. نوح علیه السلام دی، ابراهیم علیه السلام دی، موسی علیه السلام دی، عیسی علیه السلام دی، او محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی. 5 اولو العزم من الرسول دي. او په دې ټولو کې به ټول نه زیات افضل او سید ولد آدم او خاتم النبیین او رحمت للعالمین هغه دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. تلک الرسل دغه رسولان دی فضلنا غروالی ورکړی مونږ بعضهم بعضې له دوی ته علی بعض په بعضو باندې. منهم بعضې د دې رسولانو نه من هغه څوک دي کلم الله چې الله ورسره خبرې کړې دي. ګوره ځکه مخکې دویمه پاره چې ختمېدله ویې فرمیل وانک لمن المرسلین، ته د رالیږلی شو پیغمبرانو یې د مرسلینو نه. دلته الله فرمایي دغه مرسلین چې دي تلک الرسل، دې کې الله بعضو ته په بعضو فضیلت ورکړی دی، مراتب پکې شته دی. او بعضې پکې داسې دي چې الله خاص کړي په خپل کلام سره. الله رب العالمین ورسره کلام کړی دی، لکه آدم علیه السلام نبی مکلم دی. موسی علیه السلام سره خبرې کړي وکلم الله موسی تکلیما. نو دغه رنګه زمونږ د خوږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبرې کړي دي په شپه د معراج کې. ورفع بعضهم، او پورته کړي الله بعضو د دوی لره درجات په ډېرو درجو سره. دې بعض نه مراد په اتفاق سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، ځکه هغې په ډېرو درجو باندې اوچت کړی دی په دې نورو باندې. وآتینا، او ورکړیو مونږ عیسی ابن مریم، عیسی علیه السلام زوی د مریم ته البینات ښکاره معجزات. د هغه تذکره هم خاص کر وکړله چې الله ورته ډېر معجزات ورکړي عیسی علیه السلام ته. شان د عیسی علیه السلام یې ولې ذکر کړو؟ سوال دا دی چې نور رسولان صرف اجمالي اشاره وکړه او د دوی نوم ذکر کړو، ځکه چې دې صورت کې رد روان دی په یهودو، او یهودو به عیسی علیه السلام ته کنزل کول، د هغه شان یې نه منلو، بلکې نعوذ بالله ولد الزنا به ورته ویل، او دا به ویل چې مریم نعوذ بالله بدکاري کړې ده، او بیا ته دې پیدا شوی نو د هغې خصوصي نوم ذکر کړو چې یهود دروغ وایي، بهتان تراش دي. او ورکړیو مونږ عیسی زوی د مریم ته البینات ښکاره معجزات. وایدناه، دې مونږ کلک کړی بروح القدس، په روح پاک سره چې جبریل علیه السلام. ولو شاء الله که غوښتی الله مقتتل الذین، نو جنګ به نه وی کړی هغه کسانو
من بعدهم چې دوی نه رستو من بعد ما پس د هغې نه جاءتهم البینات چې راغلي وه هغوی ته ښکاره دلایل. مطلب دا دی که الله غوښتی وی ټول خلک به یو شان وی، جنګ منګ به خپل منځ کې نه راتللی، ټول خلک به په یو دین را روان وي، ځکه دلایل هم ورته راغلي، دلایل چې راشي بیا خو جنګ ته حاجت نه وي که نه. ولکن اختلفو، جنګ کله جوړېږي چې اختلاف راشي. یو خبره ښه حقه ده او ته پکې اختلاف کوې، یو خبره ښه حقه ده او زه پکې اختلاف وکړم، نو زما سره به د حق والا جنګ راځي که نه، ځکه چې زه د حق ولې خلاف کوم. نو دا کله چې اختلاف راغلی په دې چې ضد راشي، اختلاف راشي، د حق نه انکار شروع شي، به جنګ شروع شي. او حق نه اختلاف ولې کېږي؟ د هغې ډېر وجوهات دي، یا انسان کې ضدي، یا عنادي، یا جاهلی، یا دای چې خپل لوی منصب ورته د دنیا میلاوي او دا ورته د ځان بېعزتي ښکاري، دا حق څنګه قبول کړم. یا دا ده چې د خلکو نه یریږي چې اوس به را باندې خلک نوم کېدي چې اوسه پورې فلانۍ لاره باندې روان اوس په دې فلانۍ لاره روان شوي. او کله نور وجوهات، مختلف وجوهات یې حق نه د اورېدو دپاره، کله دنیا پرستی وي، نور ډېرې خبرې وي. ازې په ځای قرآن کې راځي ذکر کېږي به انشاءالله. نو الله فرمایي که الله غوښتی وی جنګ به دې خلکو نه وی کړی، پس د دې نه چې ښکاره دلایل راغلي وو د دې انبیاو په ذریعه باندې وخت په وخت. ولکن اختلفو، لیکن دې خلکو اختلاف وکړو، نو دا اختلاف سبب د جنګ جوړ شو. اول اختلاف جوړ شي په یو نظریه او په خبره کې او په عقیده کې، هغې نه بعد ورو خبره زیاتېږي حتی چې د جنګ نوبت پکې راشي. فمنهم، اوس د دې وجه ذکر کوي چې دا داسې وړوکې اختلاف نه دی که نه، بعضو ایمان راوړی او بعضې کافر شي، نو بس اختلاف شي. فمنهم، پس بعضې د دوی نه من هغه څوک دي آمنه چې ایمان یې راوړی، ومنهم، او بعضې د دوی نه من هغه څوک دي کفره چې کفر یې کړی دی. نو بیا د ایمان او د کفر په بنیاد جنګ کېږي. هذان خصمان اختصموا فی ربهم، دوه ډلې دي او د رب په توحید کې جنګ دی، د موحد او د مشرک، د مؤمن او د کافر. ولو شاء الله، کو غوښتی الله مقتتلو، دې خلکو به جنګ نه وی کړی. ولكن الله، لیکن الله تعالی چې دی یفعل ما یرید، کوي هغه چې څه اراده وکړي الله رب العالمین. دا امتحان دی چې الله رب العالمین هغه څه کوي چې د صحیح اراده کړي. خو یو د الله مشیت دی او د الله رضا ده. الله رب العالمین مشیت شته، په حکمت مبني دی چې څوک کافر دی څوک مسلمان دی، چاته الله د ایمان توفیق ورکړی دی او څوک سره د دې چې حجت هم پې قایم شوی، عقل او حواس هم برابر دي، اختیار هم ورکړی شوی او د هدایت او د ایمان نه محروم پاتې شوی دی. دا د الله د مشیت د لاندې دا هر څه کېږي. خو د الله رضا په دې نه ده چې څوک کافر شي، یو د الله مشیت دی او بلې رضا ده. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. اوس آخر د صورت پورې دی، صورت آخری صد دی زینا دی که مسئلة الانفاق بیانی دی زینا 280 آیت پورې دا پکې هغه اول باب او دی که انفاق تا ترغیب ورکي او وقت د قبولیت د انفاق ذکر کوي چې کوم وخت کې انفاق ښه قبلیږي، او ذکر کوي به مسله د توحید سره د لسو دلایلو، لس دلایل به ذکر کړي، دلایل 10. او دغه رنګه د الله رب العالمین اسماء حسنا او صفات به ذکر کوي. او دغه پکې مقصد دی د انفاق. بل چې کوم دی جواب د سوال دی سره د ذکر د حال د فریقینو او مثال د فریقینو هم ذکر کوي د دوه ډلو، چې یو ډله د نور والا او بل ډله د ظلمت او تیارو والا، اصحاب النور او اصحاب الظلمت، دا به ذکر کوي. قرآن کې همیشه تقابل رواني، مؤمنانو صفات ذکر کړي، مقابل کې د مشرکانو، نو د اهل حق نو د باطل والا. یا ایها الذین آمنوا، ایمان والا، انفقوا، خرج کوئ، مما دا غمال نه رزقناکم چې موږ تاسو ته درکړی دی. مما کې دا من د تبعیض دپاره دی، بعضې مال ورکوي، ټول مال درنه الله نه غواړي، بعضې د هغه مال نه چې موږ دله درکړی دی. من قبل ان، مخکې د دې نه، ان یأتي یوم، مخکې د دې نه یأتي چې رابشي یوم، هغه ورځ لا بیع فیه ولا خله، چې نه به یې په هغې کې څه بیعه چې ته پکې یو څیز خرڅ کړې، دا پکې نشته دی.
ولا خلت نو نه پکې دوستان شته، ولا شفاعه نه سفارش. خلت خو به وي خو د متقینو دپاره مفید خلت باغی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. دا به تاسو ته راشي ان شاء الله تعالی. سوره زخرف کې الله رب العالمین دا خبره ذکر کړې ده. 85 آیت کې دوستان به د یو بل دشمنان شي، دا نن چې په دنیا کې دوستی ده، مگر متقین چې څنګه نن دلته دوستان دي هلته هم دوستان دي، ځکه دوی تقوا او د دې د توحید دا الله رب العالمین ته مقبول دی، نو دې دوستانه الله نه خرابوي، چونکې دا دوستانه د الله لپاره ده، ښکلې رشته ده د توحید، او نورې دوستانې به ختمې شي. ولا خله دې نه مراد دا خلت چې د دنیا په بنیاد دی، د ډلې بازۍ او د پارټۍ په بنیاد دی، دا به په کار نه راځي. ولا شفاعه سفارش نشته دی. ولا شفاعه سفارش خو د مؤمنانو ګناهګارو دپاره شته، معنا دا ده یعنی د مشرک دپاره به شفاعت نه چې څه فایده وله ورکړي. والکافرون او کافران چې دي هم الظالمون، خاص هغوی دي ظالمان. الله لا اله الا هو، دې کې ذکر کېږي بیان معرفت الله عز وجل باسمائه وصفاته وافعاله. دا آیت الکرسی دی کنه، او سید آی القرآن دی، د قرآن کریم د آیتونو سردار او ټول نه عظیم الشان آیت دی په قرآن کریم کې. لکه څنګه چې نبی صلی الله علیه وسلم د ابی ابن کعب رضی الله عنه نه تپوس کړی، قرآن کې ډېر ماهر صحابي و، واقرأهم ابی، ډېر ښکلی قرآن لوستونکی او عالم. قرآن کې عظیم الشان آیت کم یو دی، وجي آیت الکرسی نبی صلی الله علیه وسلم سینه کې ولا سوک ورکو د مینې نه، محبت نه، ولیهنک العلم ابو المنذر، ابو المنذر علم دی مبارک، دا مبارک علم دی چې سړی په قرآن پوهی. الله الله چې دی لا اله نشته حقدار د بندګۍ الا هو سوا د هغه نه. ګوره مخکې د انفاق مسله ذکر کړه، ورپسې سمدس د توحید مسله شروع کړه. دې کې اشاره ده دې ته چې دا انفاق چې کېږي دې دپاره چې جهاد به مضبوطي او جهاد قایمي، او جهاد د څه دپاره کېږي؟ د توحید دپاره. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ټول سیرت وګوره، خلاصې هم دا ده، مشرکانو سره دعوت یې ورکړی توحید، هغوی مخالفت کړی د شرک د وجې نه، جنګ هم راغلی په توحید او شرک، او د دې توحید دپاره نبي علیه السلام بیا مکه پرېښې ده، هم د دې توحید په بنیاد باندې ټول جنګونه او غزوات شوي، او د دغه توحید په عقیده باندې مکه فتح کړې، او د شرک خاتمه په خپلو لاسو وکړله، چا ټول بوتانې مات کړه، او د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام هغه تصویرونه هم ختم کړه. او جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ویله، او د توحید قیام راغو. اصل دا ټوله خبره د توحید دپاره ده. الله رب العالمین دا غنا بل غیر حقدار د بندګۍ نشته د الله نه سوا. الحي همیشه ژوند دی، القیوم انتظام کوونکی دی د ټولو هغه امور. الحي همیشه ژوند دی الله رب العالمین، مرګ پې نه راځي. القیوم، القیوم من المدبر، القائم بالتدبیر ما خلقا، دا معنی الله رب العالمین مدبر ذات دی، تدبیر کوونکی دی د ټول عالم، دا نظام هغه چلی، اختیارات پکې د هغه روان دي. اوسه پورې چا داسې وویلې کوم حکومت چې سپوږمۍ زموږ اختیار کې، نور زموږ اختیار کې دی، ستوري زموږ اختیار کې دي، ورځ او شپه زموږ اختیار کې دي؟ نه، کوم حکومت خو دې داسې وکړي که نه ځه دا نور د یو ګنټه لیټ کړي ځه، یا د داسې یو ټکنالوژي پیدا کړي چې خپل ټایم نه دی ګنټه مخکې دا نور ډوب کړي ځه. کولی شي؟ نشي کولی. ځکه وروستو مناظره را روانه ده ابراهیم علیه السلام او د نمرود، چې فإن الله یأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، چې دومره غټې غټې خبرې کوي. ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې زه اله یم، نمرود ته وایي. نمرود ویل زه اله یم، زه معبود یم، نعوذ بالله، زه رب یم. ویل مړه پرېږده نورې خبرې، دا انور چې دی دې کې اوس پړي واچوه، دا راټینګ که ځه مشرق نه راخیږي ته سبا د مغرب نه راوخیږه، فبهت الذي کفر. نو الله دی القیوم، انتظام هغه چلی. دلته یو ګمراه تیر شوی دی، اوس هم دا خلکو مریدانو یې پګې والي، او لویه نښه یې دا د جوماتونو کې ګډېدل. جوماتونو کې ګډه والا پېژنئ؟ نه پېژنئ؟ جوماتونو کې ګډه والا نه پېژنئ؟ جوماتونو کې چې ګډېږي هغه ټیر په شان پټکۍ چې والي، دا لوی لوی سیفي ګروپ ته وایي. د دې یو ګمراه مشر تیر شوی دی په دې باړه کې، او بیا وتښتېد، وځغلېده. هغه
خو اوس مردار دی خو هغه ظالم او بدبخته چې کوم کتابونه لیکلي وي کوم ګند او شرک او کفر نو عجیبه خبره ده دې ته به حیران شي چې زموږ د پیښور او د یو ځای بل ځای بریلوي علماو پې د کفر فتوا ورکړه چې بریلی درته وایي چې ته مشرک نو دا ته بیا د کمې زمانې مشرک بیا چې بریلی درته ووایي بریلی په خپله چې کوم دی عقیده ګډوډه ده او هغه درته وایي چې یاره ته خو کافر شوی دا کومې خبرې دي کړي دا کومه عقیده دی ده ناغه ظالم ځان ته په کتاب کې لیکلي قیوم زمان او خپل مریدان ورته قیوم زمان ویلو دا د کفر عقیده ده د الله نه غیر بل چاته څنګه قیوم زمان وي قیوم زمان پرې دا یو باړې نشو راټینګولې ته قیوم زمان نه دا د شرک او د کفر عقیدې دي د خلکو ځکه چې قرآن نه وي او نه چاته خي او نه د دې مطابق عقیده جوړي لا تأخذه ننسي الله لرا سنة پرکالی ولا نوم و نخوب ولی لکمال حیاته وقیومیته دا اللہ رب العالمین حیات دمرا کامل لے قیومیت دمرا کامل لے چاغبانی پرکالی و خوبنا نرازی سنة سنة پسترگو کی ستاسو خیالی کنا سترگی ترخی ترخی کیگی او سترگی پٹی پٹی کیگی پخته کو تا پرکالی لے کیگی یو نعاس دی نعاس په دماغ باندې کدی خیال دماغ ودشي اسی بسترګي غړای خلک به خبر کې ته پینه پويږي غنګس په خوب چره درشي کله سترګي بغړای خلکو ته وګوري دماغ به دی ودی دا نعاس په مزغو کې دماغ وکي او نوم چې کوم دی خوب په زړه باندې زړه استودشي نه الله رب العالمین باندې نه پر کالی راځي نه خوب ځکه دا شي نشي په چا راځي دا خو عجز دی او عجز په الله کې نشته له دیته لیکيږي صفات ثبوتیه د الله رب العالمین د پاره له خاص د الله اختیار کې ما غسدي فی السماوات چې پاسمانونو کې دي و ما غس فی الارض چې بزمکه کې دي مراد دي ټول مکانات او موجودات دي دا ټول د الله اختیار کې دي اسمانونو زمکه ټول کائنات من ذا الذي دي کې اثبات العظمه والكبرياء لله تعالی عظمت او کبریا د الله رب العالمین لپاره ثابت دی او دا هغه عقیده چې په دې باندې اکثر خلک مشرکان شوي دي مشرکان سوي موږ له پلانې سفارش کې پلانې بم خلاص کی پلانې پیر بم خلاص کی الکه تا ته پته شته چې هغه پیر به په سائل کی چې لا ته ما بخلاص کی الله فرمایي من ذا الذي صد هغه کس یشفع چې سفارش مو کې عنده د الله په نسبت دی الا باذن مگر په اجازه د الله سره به کوي او تا ته څه پته چې ستا پیر ته اجازه کیږي کنه دا تا ته پته نشته او چې د پیر دی عقیده خراب او والله چې تخلا د سفارش په تمایته اب سیده مخ کې او تبر پسې او جهنم ته وځي قران کې زیب زی تیر شو مخ کې سوره بقره کې تیر شو چې پیران او مریدان بدوانه ورته رواني او د یو بل نو براءتونم کوي په یو بل لعنتونم وای دا کار به بیا کی او کچرته یو ولی بزرګ نیک سړی او تا د الله سره شریک کړو قبر لورتلې ناغه الله جنت ته بوزي او تا الله ورته بوزي لکه نسوارا الله جهنم ته بوزي او عیسی علی السلام به جنت ته ځي چې عیسی علی السلام خورته نه دی ویلي چې ما د الله سره شریک کړي دی اولیاء چاته دا نه دی ویلي چې زما په قبر باندې جنډه ولګوي او تور چیلې را لراولي او جنډه را باندې ودروي او غوټي ورکوي او زه د زامنو ذمہوارم بلو چې زردي ذمہوارم بلو زردي ذمہوارم دا خو د خلکو د ځان نه دا خبرې جوړې کړې نه الله فرمایي د الله په نس هیڅوک سفارش نشي کولای د الله د اجازت نه بغیر اول شفاعت به د قیامت پر ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم شروع کوي هغه به مول الله ته سجده ولګي ډېر وګد سجده بیا به الله ورته اجازت کوي او اجازت به د مشرک د پاره نه د مؤمن ګناهګار د پاره وي د مشرک د پاره شفاعت نشته د انبیو نو دی کې د الله رب العالمین هغه قدرت ذکر کړو چې الله دومره زور اور ذات دی هغه په داغي اجازت نشي څوک خبري نشي کولای څوک سفارش نشي کولای قیامت پر ورځ باندې او دې ته ویل کېږي جباریت د الله رب العالمین دغه صفت ثبوتیه اوس بل صفت ثبوتیه يعلم د الله کویږي ما پاغه سبان دی بین ایدیهم چې د خلکو مخې ته دي او ما خلفهم او غچر دوی نه رستو دي ما بین ایدیهم امور د دنیا او ما خلفهم نه مراد دی امور د آخرت بعضی ما بین ایدیهم نه مراد دی اسمان او زمکا او ما خلفهم نه مراد دی
دا انسان د مرګ نه بعد چې کوم حالات راځي چې هغه د مخې ته نه ښکاري د ټولو امورو علم الله رب العالمین سره دی انسانان پې نه پوهېږي په دې باندې هیڅ یو پیر او ولی یو نبي په دې نه پوهېږي چې مخکې څه شوي وروستو به څه کېږي مګر هغه چې الله یې ورته ووایي په وحي نبي کریم صلی الله علیه وسلم بعض د مخکنو امتونو حالات ویلي په وحي ویلي عالم الغیب نه قرآن کې ورته الله وایي ای نبي ته په غیب نه پوهېدلې خو په وحي مې درته وښوده قرآن کریم کې بار بار ورته الله وایي او وروسته چې بعضې حالات ویلي د قیامت علامات وغیره هغه ورته الله رب العالمین په وحي ښودلي چې په وحي واسطه ده چې واسطه منځ کې راغله دا به علم غیب نه دې ته انباء الغیب وایي انباء الغیب معنی خبر ورکول د غیبو الله ورته د غیبو د یو خبري خبر ورکي په ټولو څیزونو نه پوهېږي انبیاء کرام علم غیب صرف خاصه د الله رب العالمین ده او دا عقیده د ټولو اهل السنه والجماعه مؤمنانو د سلفو د خلفو ده صرف یو ګمراه ډله د وروسته پیدا شوې د هغې وایي چې یاره پلانی هم په غیبو پوهېږي ولي هم پوهېږي نبي هم پوهېږي پلان او په هغې ټولو علماو د کفر فتوا کړې ده شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه فرمایلی دي که څوک وایي چې یو ولی او د الله نه غیر بل څوک په غیبو پوهېږي عالم الغیب دی دا کافر دی ښځه پې طلاقه ده ښځې طلاقه ده وایي نکاح یې ماته ده دا زه نه وایم هغه پیراني پیر صاحب وایي چې دا خلک پې هغه خوږې خوږې وریجې او الواګانې خوري هغې وایي کتابونه خو ورله نه ګوري که نه صرف خېټه پې ډکوي د هغه په نوم باندې نور دا نه ګوري چې د هغه عقیده څه وه د هغه کتابونه هم لږ ګورئ که نه د هغه عقیده هم لږ وګورئ که نه چې څه عقیدې وه تاسو ته یې څه ویلي دي ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء دا اوس د ما قبل د پاره تتمه او تکمیله ده ولا يحيطون او دا خلق نشي راګیرولې بشيء یو څیز من علمه د علم د الله نه نشي راګیرولې دا خلق بشيء یو څیز لره من علمه د علم د الله نه ځکه د الله رب العالمین علم چې کوم دی هغه ډېر وسیع دی او فراخ دی لا محدود او د بندګانو علمونه خو محدودي الا بما شاء مگر هغه چې الله تعالی وغواړي مگر چې الله رب العالمین وغواړي او چاته یو خبر وروخي نور ویخي لږ شان علم ورله ورکي لکه انبیاء له ورکړی لکه د دنیا نور خلکو له لږ علم الله رب العالمین ورکي قرآن کې الله رب العالمین فرمایلی کنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې سوال وشو تاسو له برایشي سورۃ اسراء کې مشرکان ورته د روح مبارک راته سوایا نبی علیہ السلام ورته ویل نه الله ورته تفصیل ونه کړو اے نبی دوی ته وایا قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا بس روح دا الله په امر راغله زما د رب د امر نه دی او د دې په حقیقت باندې او تفصيلات او انبيام نه پويږي نه د دې جوابونه او تفصيلات کوي او الله ما ته ویل چې تاسو ټول خلکو له علم نه دی درکړی شوی مګر لګ معلومه شوه ټول انبیا او علم د الله رب العالمین د علم په مقابل کې ډیر 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 کم دی بل دلیل په هغه صحیح حدیث دی چې خضر علیه السلام او موسی علیه السلام دواړه سورې کاف کې برازي او بخاری کې حدیث دی په کشتۍ کې چې کله ناستو مرغۍ راغه چینچاڼه او د دې کشتۍ په دې حرف باندې کېناسته په حرف السفینه باندې غاړه باندې دې مرغۍ یو ټونګه وواله دې دریاب نه اوبه راوچتې کړې سمندر نه نو ساس کې یو ساس کې څومره یو ساس کې اوبه د مرغۍ په مخو کې څومره اوبه راځي نو په دې کې خضر علیہ السلام موسی علیہ السلام ته وایي اے موسی زما علم او ستا علم او د ټولو مخلوقاتو علم چې راجمع کې د الله رب العالمین د علم په مقابل کې داسې دی لکه دې مرغۍ چې یو ټونګه راواخیستله دریاب د اوبو نه وګوره دا د انبیاو عقیده ده ښه دلته به بریلیان او دا نور ګنده عقیده والا پیران او دا صوفیانو سره چې کښېني نو دوی سره د هر څه علمي مخکې وروسته په هر څه پوهېږي دا وایي په هر څه باندې پوهېږي نو دا باطل عقیده ده قرآن خلاف عقیده ده قرآن چې ته وایې د دې خلکو په عقایدو به رد کوي قرآن او چې په سپا الفاظ وایي بوسو کې به اوبه نه بوځې ګوره دا نه چې د شرک رد راشي ته دلته بوتان مراد دي بوتان نه دي مراد دا تا چې کوم دربارونه جوړ کړي دغه مراد دي دا راته چې بوتان مراد دي ولیکن مکې مشرکان تش بوت جوړوسه نه دا بوت چې دا شکل دی ولی او دی بزرګ تا ولا په دربار جوړ کړي او له بوت جوړو شی یو دی هغه درو بوت بده ولی او دی بزرګ واسي بوت نه چې په ذهن کې تصویر راغی جوړ به کنه دا به یو نیک سړی شکل به جوړ کړه لکه زمون خلک یو نیک سړی په قبر جنډې ودرېو قبر له پوخ کې او رنگونه ورکی شالونه په غوړی ورسونه کوي تق شرک د مکه مشرکان تق شرک
صرف د کړه بابا او د پړه بابا فرق دی چې زمونږ هغه پړه بابا دی سملولی دی په قبر کې هغوی کړه بابا ودرولی و په صرف دون فرق دی نور فرق نشته دی شرک هغه مو شرک دام دی وسع کرسیه السماوات والارض فراخ د کرسی د الله تعالی د اسمانونو د ځمکې نه ټول اسمانونه وواړه چې بیل بیل کې حالانکې دا څومره دي اولنی اسمان د دویم په مقابل کې وي دومره وړوکی دی دویم اسمان تی دومره غټ دی دا اول اسمان وي داسې دی لکه په یو لوی صحرا کې په یو لوی بیابان کې چې یو بنګړی واچې سوچ کوه الله دومره لوی ذات دی دا اول اسمان د دویم مقابل کې څنګه دی لکه څنګه چې په یو لوی میدان کې وړوکی بنګړی واچې بیا دویم د دریم او دریم د څلورم او څلورم د پنځم دا ټول د یو بل په مقابل کې داسې او بیا د الله رب العالمین کرسی او د رب العالمین عرش د الله تعالی دی علم دی دا زمونږ علمونو دی کمزورو کوپړو کې دا خبرې نه راځي او بعضې داسې قمقلم تیر شوي دي داسې بېوقوفان او د الله بېادبه چې اسمانونو او د عرشونو نقشې به هم جوړولې په بورډونو باندې چې دا پکې پلانې اسمان دی او دا دویم دی او دا دریم دی ته وایي دی پرون را کوز شوی دی یا بېګا ورغلی او دا پکې وایي عرش دی د الله بنده د الله نه نه یریږي ګمراهه چې ته دا خبرې کې او دا قوم داسې عجیبه قوم دی چې دوی ته چا څه وویلې بس مني وایي دا زموږ ملک صاحب دی دا پلانې صاحب دا ډېر پوهه دی وایي تا د کوم ځای پوهه دی دا بکواس کوي لګی دی او کرسي د الله رب العالمین موضع القدمین دی د الله رب العالمین د دوه قدمونو ځای دی څنګه چې د الله د شان سره لایق ده موږ به دې کې عقل نه چلو موږ به د دې دپاره چې کوم دی کیفیت هم نه بیانو تشبیه به هم نه بیانو تمثیل به هم نه بیانو د دې نه موږ ځان ساتو بس څنګه چې په احادیثو کې راغلي دي او قرآن وایي بس موږ بې معنا کوو حقیقت به الله رب العالمین ته سپارو ټولو صفاتو کې دا طریقه ده ولا یعوده او نه ستړی کوي دی الله رب العالمین لره حفظهما ساتنه د دې دواړو د اسمانونو د ځمکې دا بره نظام ښکته بره نظام الله نه ستړی کوي الله رب العالمین ځان له د ټولو امور انتظام کوي دا نه چې بعضې خلک وایي یاره الله رب العالمین څه کسان مقرر کړي دي هغوی ته د دنیا دا نظام سپارلی دی فلاني سره فلانۍ علاقه ده فلاني سره فلانۍ علاقه ده او هغوی دا نظام ساتي وایي تصرف چلی په کائناتو کې وایي دا غلطه خبره ده ولا يؤوده حفظهما دې کې ذکر کېږي قوت الله عز وجل چې الله رب العالمین ډېر قوتونه والا دی وهو العلي العظيم او د الله ډېر پورته ذات دی لوی ذات دی لا اکراه فی الدین اوس دلته دې آیت کې چې کوم دی الله رب العالمین فرمایي دغه دین چې تا آیات که په تېر آیت کې دغې ته عقیده وایي دین په معنا د عقیدې دی د آیت کې اوس عقیده د توحید د دې دین په منلو کې په چا زور نه چلیږي دین نه مراد څه دی دین نه مراد ګوره دلته عقیده د ایمان دی ځکه عقیده دننه چا په زړه کې په زوره خو نشي دننه کولی لا اکراه نشته دی زور چلیدل منه زور نه چلیږي فی الدین په قبلولو د دین کې په زړه سره دا معنا ده یعنی په چا باندې ته په زړه سره په زوره دین نشي منلی هسې که ظاهره کې درته ووایي ته پې زور کې چې شا به ومانه کلمه ووایه هسې به په خوله ووایي په زور زړه خو زور نه کېږي که نه چې څو پورې هغه د خپل زړه نه نی ویلي بیا د دې جملې دا معنا ګوره نه ده چې په دین کې به د دین په یوه خبره کې به هم زور نه چلی په چا به په زوره نه منې نه چې اسلامي حکومت یې که نه او څوک د شریعت خلاف کار کوي په زوره به پې کرښې ته به راولي دا معنا نه ده زور به نه چلیږي په دغه ځای کې نه څنګه چې یو حکومت د ډنډې په زور د قانون خلاف کار نه برداشت کوي بلکې په ډنډه د سمای کاغارو هر ملک دی که د کافرو دی که د مسلمان دی چې ته قانون خلاف کې سزا شته که نشته په زوره در باندې خبره مني چې په سمه نه مني په زور در باندې مني داسې د الله قانون هم دی دین چې اوس مثلا یو کس راولګي د هغه باندې جرم یې وکړو حد پې دی په زوره به پې دا حد قایمېږي به د باندې دی که نه مني قایمېږي به پې داسې د شریعت چې کوم حدود دي د هغې خلاف دی نشي کولی او په د باندې لاګوي د هغې خلاف به نه کوي دلته مراد دی په زړه باندې عقیده منل په دې کې زور نه چلیږي عقیده په چا باندې په زور نشي منلی چې په زړه وله زور وکړي او عقیده به په زوره ومني نو لا اکراه نشته دی قبلېدل په زړه سره په زور
مطلب دا دی چې په دین کې دا نه کېږي چې ته د چا زړه ته په زوره باندې یو خبر ور دننه کړي. هغه چې څوک په خپله آماده شوی نه په خپله پکې انابت نه راغلی. نبي صلی الله علیه وسلم هم داسې کول. یهودو ته به نصیحت کو، څوک به چې راغه نصیحت به کو، دعوت به ورکو، او هغې ته به چې کوم دی دلایل ویل. نور په زړه باندې خو هغه زور نه شو کولی. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. اے نبی ته هدایت نشي کولی هغه چاته چې ستا ورسره مینه مګر الله هدایت کوي چاته چې وغواړي. دا خو د الله خو خلک چاته هدایت کوي. نو مطلب د دې دا دی لا اکراه نشته دی زور چلیدل، یعنی مطلب زور نه چلیږي. فی الدین، فی الدین معنی دا ده فی قبولیت العقیدة بالقلب، په قبولیت دی او عقیده کې په زړه سره، په دې کې زور نه چلیږي. اوس الله رب العالمین فرمایي قد تبین الرشد من الغی، یقینا ښکاره شوې ده د هدایت لاره جدا د ګمراهۍ د لارې نه. مطلب دا دی د هدایت لاره او د ګمراهۍ لاره بالکل ښکاره دي چې دا د هدایت لاره توحید دا شرک دی. الله رب العالمین دواړه جدا کړي دي. وهدیناه النجدین، دواړه لارې جدا دي. بیا الله فرمایي فمن یکفر بالطاغوت. اوس دلته چې کوم دی الله رب العالمین کفر بالطاغوت د مقدم کړی دی، ویؤمن بالله د مؤخر کړی دی، ایمان بالله. دا داسې دی لکه د کلمې د توحید په شان چې لا اله الا الله. لا اله نفي مخکې ده کنه، او الا الله اثبات رستو دی. دلته دا یو قسم تفسیر دی د لا اله الا الله. اول به کفر بالطاغوت کې انکار بکې د غیر الله د بندګۍ نه، نو دغه رنګ انکار بکې د غیر الله د قوانینو نه، د غیر الله حلال حرام دا به نه مني، دې نه انکار کوي. تحلیل تحریم اختیار به الله سره، دا نه د بادشاه سره دی، نه د پارلیمنت سره، نه د اسمبلی سره، نه د سینټ سره، نه د صدر سره، هیچا سره دا نشته. او نه د یو امام او د یو مجتهد سره چې دی به ماله حلال او حرام جوړوي، نه، دا اختیار د الله رب العالمین سره دی. فمن یکفر نو چا چې انکار وکړو بالطاغوت د بندګۍ د غیر الله نه، عبادت د غیر الله نه چې چا انکار وکړل دې ته تخلیه وایي. ویؤمن بالله، ایمان یې راوړو په الله تعالی باندې، دې ته تحلیه وایي. ایمان بالله نه مراد دی ایمان شرعي، هغه ایمان چې کوم قرآن او سنت کې ذکر دی. ناول به کفر بالطاغوت کې لا اله، دلته ولې دا مقدم کړی کفر بالطاغوت؟ ځکه دې کې دفع د فساد ده، او یؤمن بالله دې کې چې د حصول د منفعت دی، او دفع د فساد مقدمي په حصول د منفعت باندې. دا یاد کړه، اول به د فساد دفع وکړي، بیا به حصول د منفعت راځي. دې کې هغه شاعر ښکلې خبره کړې ده، وایي اول چې کوم دی ځان چې کوم دی وایي د منګکانو نه بچ کا، هغې نه پس وایي بیا غنم را جمع کا او په کندو کې ایثار کا، په کندو کې جمع کا. مطلب دا دی منګکان چې کوم دی اول جان دفع شر موش کن، بعد ازا در جمع گندم جوش کن، فارسی کې وایي. وایي اول ځان د منګکانو نه خلاص کا، بیا دا جوش او خروش کوا، جذبه کوا چې ته غنم جمع کې. ځکه که دلته غنم جمع کې اول طور پسې منګکان لګېدلي او بورۍ د ټولې خوري لګی دی او غنم دله خرابوي، بس ټول قصه خرابېږي که نه. نو اول د دې ضرري څیز علاج وکړه، هغې نه پس بیا یو منفعت حاصل کړه. فساد به اول دفع کې، بیا به وروستو فایده راځي. حصول منفعت بعدي، وروستو یې د دفع د فساد نه. الله فرمایي چا چې کفر وکړو بالطاغوت د بندګۍ د غیر الله نه، او ایمان یې راوړو په الله تعالی باندې. دا کفر بالطاغوت دا مونږ ویل دا تخلیه ده، او یؤمن بالله دا تحلیه ده. تحلیه دا هم یو ښکلې خبره ده چې څوک پرې پوه شي. تخلیه معنی اول یو ځای چې کوم دی خالي کول د ګندګو نه، تحلیه معنی بیا وروستو هغه ښایسته کول. څه معنی؟ لکه څنګه چې مونږ کلمه کې لا اله وایو، نو دې کې اول به ځان پاک کې د څه نه، ځان به خالي کې د هر قسم شرک نه. لا اله، یو اله هم نه منم، یو هم نه مني، الا الله، د الله نه سوا وایم. الا الله اثبات به وکړي.
اول وګوره سو کې اول به تخلیه وکي ځان به خالق دار قسم شرک نه بیا به تحلیه خولېواله به ځان به خسته کې په ایمان بالله باندې چې الا الله نو بیا د عقیده جوړیږي او چې ته کلمه مې او شرکونه هم کې لګي دا خو اچار دی اچار خو الله رب العالمین نه قبل ته توحید نشته دی توحید خو خالصي الا لله الدين الخالص الته دین مراد څه دی توحید د الله رب العالمین لپاره بندگی خالص ده چې خالص د توحید په عقیده باندې ده الله رب العالمین ملاوت نه مانی په عقیده کې ملاوت نه مانی ته چې کوم دی د دنیا په سيزونو کې ملاوت نه مانی تا ته پته ولګي دا یو دکاندار اصلي سیس خر صحیح دابل ملاوت کوي ته ملاوت والا نسیزل نه لته تا اصلي سیس پسې ګرځي رب العالمین څنګه تا نه ملاوت عقیده قبول کړي چوم د باباګانو عبادتونه کې هم د پکوړو په مندرو په منترو په تعویذونو باندې عقیده ده هم قبر پرسته او هم دې ته منځونه کې والله دې قبول کینه نه دا چار دی چې سجده لګي یو الله ته لګي عبادت به یوازې د الله کې نو تخلیه مخ کی تحلیه رستوي د دې بل مثال دا دی لکه تا کور جوړ کړلو په دې کور کې کمرې دې برابرې کړلې نو کدي خېلی دا کار مار چې وشي د الله د ځمکه سي ټول اسخای کنه رنگونه شوي او رنگونه پس مکر غورځېدلي داري دا سیمټو برا غورځېدلي غندونم پراتی نو ته د هغې د پاسه قالي نه چې ته د هغې د پاسه بیډ او صوفه لګې نه ته اول راولګېږي دا کور خالي کې د ګند نه صفایي شروع کې پیپ ورته ونیسې ویپرې راوالې صفای کې ښایسته وینځې نو چې کله صفا کې تخلیه دې وکړه که نه اول دې خالي کړو د ګندونو نه کور کمره اول د ګندونو نه خالي کې بیا وروستو تحلیه کېږي تحلیه معنی ښایستهوالی روستو ته بیا راځي قالین پکې وغوړی کارپیټ پکې وغوړی صوفا سیټ پکې ولګې ډبل بیډ پکې ولګې الماری پکې ولګې ډیکوریشن پکې کې دا وروستو یې کړه چا چې دا کارو کو کفر بالطاغوت یو کو ایمان په الله راوړو فقد استمسک نو یقینا دی انسان راټینګ کړل بالعروه الوثقا کړی مضبوطه لن فصام لها چې نشتره شو کېدل لاغې دا سي کړی ته د لاس واچو الله فرمایي دا اوس نه ماتیږي مضبوطه کړی دا توحید عقیده ده مضبوطه والله الله چې دې سميع علیم ار سوري پوهه دې پارس باندې الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور مخکې آیت کې دوه قسم خلکو ته اشاره وکړه یو هغه کسان دي چې هغوی کاږه روان دي او یو رشد والا او هدایت نو توحید او شرک والا نو دلته الله رب العالمین فرمایي دلته اوس چې کوم دی دا غدوانو حالت ذکر کوي یو وی رڼا والا دی یو دا بل تیارو والا دی یو دی اصحاب النور او یو دی اصحاب الظلمات الله چې دې ته لیکي ذکر حال اصحاب الرشد و اصحاب الغی هغه کسان چې د هدایت والا دی هغه کسان چې کاګروان دي د شرک والا دی او گمراهی والا دی به دا یو فریق چې کوم دی دا یو ډله چې کما رڼا والا ده الله ولی الذین آمنوا والا دې ته نسبت کړي به په ولایت د الله رب العالمین طرف الله فرمایي دا زما دوستان دي الله د دوی دوست دی او دا دویم فریق چې کوم دی د دوی په باره کې الله رب العالمین فرمایي اولیاءهم الطاغوت د دوی دوستان څه دي طاغوت نه مراد شیطان دی ځکه طاغوت عقیده او د طاغوت کارونه ټول د شیطان کارونه دي نو د الله خو نه دي الله په ناراضه کیږي کنه د الله دشمنی ده الله چې دی ولی الذین آمنوا دوست دی د مؤمنانو الله خاص دوست د مؤمنانو یخرجهم الله روباسی دا مؤمنان من الظلمات تیارون الى النور رڼا طرف ته الله رب العالمین دا مؤمنان د تیارون روباسی رڼا طرف ته کمی تیاری چې په دوی کې وي مثلا ګناهونه یا کم د جهالت کارونه غین الله رب العالمین توفیق د توبې ورکینو ایمان تراشي لکه صحابه کرام رضی الله عنهم په عربو کې د شرک تیری وي الله دا غین راوخکل د ایمان رڼا تراغله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرتیا اختیار کړه الله تی راويست اصحاب النور تی جوړ شو او کم چې کافر والذین کفروا هغه کسان چې کفر کړي اولیاءهم الطاغوت دوستان د دوی چې دی هغه د شیطانان دي د کې معنی د سرکشي پرته دام سرکش دیو شیطانم سرکش دی بس دوی دغه شیطان ملګری دي نو دا شیطان دوی سره څه کوي
یخرجونهم دوی لره روباسي من النور د رڼا نه الی الظلمات تیرو طرف ته. سوال دا دی چیرې دا خو رڼا دوی سره شته دی نو څنګه رڼا نه تیرو ته وباسي؟ دې سره رڼا کم ځای کې ده؟ د کافرو سره د مشرکانو سره نه. بعض ویلی دي چې د دې نه مراد د اخراج په معنا د منع دی یا په معنا د دعوت دی. الله دوی له دعوت ورکوي د رڼا طرف ته، نه د طاغوت ولا دعوت ورکوي د رڼا نه د راوتو دپاره ظلماتو طرف ته چې رڼا ته مه ځي دې خوا راشه تیرو ته راشه، او یا منې کوي د رڼا نه الی الظلمات د تیرو طرف ته راکاږي. چا دا معنا کړی؟ صحیح قول دی کې دا دی چې دې نه مراد د نور فطري. الله رب العالمین چې هر انسان پیدا کوي په فطرت د توحید پیدا کوي که نه، هغې ته رڼا وویله. هر انسان چې پیدا کېږي کل مولود یولد علی الفطره، د الله نبی فرمایي هر ماشوم چې پیدا کېږي په فطرت د توحید پیدا کېږي. فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه، مور او پلار یې راولګي یا ته یهودي جوړوي یا ته نصراني یا ته مشرک جوړوي یا ته مجوسي جوړوي، ځکه کور ماحول یې خرابي. په تربیت د لاسه انسان خرابېږي، نو تربیت یې خراب شي د هغې د لاسه چې کوم دی به دی ګمراه شي. کنی نو دی اصل کې په رڼا الله پیدا کړی، نو نور فطري مراد دی. او نور فطري چې دی د دې د وجې نه په هر انسان کې کافر هم دی د کې استعداد شته د ایمان د قبلولو، خو چې کله دی دا استعداد صحیح استعمال نه کړي نو دا داسې شوه لکه دا نور یې چې ځان له خراب کړو، نور د فطرت یې څه شو؟ خراب شو او تیارو کې پاتې شو. هغې ته اشاره کړی چې دوی لره ګوره روباسي د هغه نور د فطرت نه ظلماتو ته. اولئک دا کسان اصحاب النار دا اور دي، دا ټول چې کوم دی اور والا دي، کفار دي او طواغیت دي او تابعین او متبوعین، دا ټول هم فیها خالدون دی او پای کې همیشه یي. الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه، اوس دا واقع راوړي د ابراهیم علیه السلام او د بادشاه په منځ کې اوس جګړه ده. ابراهیم علیه السلام ژوند ډېر د امتحاناتو وکړ، مخکې تیر شو چې الله پې ازمایښونه کړي وو، ناشنا ناشنا. نو یو د ازمایښت دی دلته دا واقع څه دپاره راوړي؟ دا واقع د دې دویم قسم خلکو دپاره مثال دی چې هغه نمرود دی. اصحاب الظلمات دي که نه، تیارو والا. نو تیارو والا دی نمرود، ګوره په خپل ضد باندې قایم و او د طاغوت سره دوستی جوړه کړه. دی نمرود بادشاه هم دی، د چا پې دباو هم نشته او بیا هم حق نه قبلې لګېدی. ابراهیم علیه السلام ورته دلایل هم پیش کړه. نو د ابراهیم علیه السلام هغه دعوت یې د رڼا رد کړو، په تیارو کې پاتې شو. دې ته ویلی کېږي د رڼا نه وتل تیارو ته. که نه ابراهیم علیه السلام ورته رڼا وښوده که نه، هغه یې پرېښوده، دلایل یې پرېښوده او تیارو طرف ته لاړو. الم تر ایت نګوري الی الذي هغه کس ته، هغه بدماش ته، هغه بادشاه حاج ابراهیم چې جګړه کړې وه د ابراهیم علیه السلام سره فی ربه، د هغه د رب په باره کې. د کرسۍ جګړه نه وه، د اقتدار جګړه نه وه، د اوټونو جګړه نه وه، بلکې په رب باندې جګړه وه. ابراهیم علیه السلام د رب دپاره جنګ کړی دی، د بادشاه سره او د اقتدار والاو سره، حکمران سره. دا سړی ولې جګړه کوله ابراهیم علیه السلام سره؟ دا ډېر زور اور. الله فرمایي ان آتاه الله الملک، ځکه چې ورکړی و الله دته بادشاهي، دل الله بادشاهي ورکړی و. نو دی ډېر غټ سړی ځان ته ویلو. مشهور دی په نمرود باندې، دال نمرود. بعضې مفسرینو په ذال ذکر کړی نمرود، خو نمرود دومره مشهور نه، نمرود ډېر مشهور دی. الله رب العالمین دل بادشاهي ورکړی و. دا نمرود چې د په کائناتو کې د تصرف دعوه کړې وه، لکه څنګه چې د باړي پیر ویلي چې زه قیوم زمان یم، نمرود هم ویلي زه قیوم زمان یم، وایي زه په کائناتو کې تصرف چلوم. دا خبرې به یې کولې. ګمراه سړی. ابراهیم علیه السلام ورته ویلي چې د تصرف د کائناتو اختیار خو صرف د الله رب العالمین سره دی، تصرف صرف الله کولی شي. دی راولګېده، د ژوند او د مرګ دعوې وکړله نمرود چې دا زما اختیار کې دی، څوک ژوندي کوم څوک مړه کوم. نو ابراهیم علیه السلام دلیل پیش کړو چې پرېږده مړه، دا خبرې ډېرې باریکې دي. نو مرګ او ژوند په دې ته څه پوهېږي؟ دې ته ستا تصور هم نه رسېږي نمروده.
راشه او بل غټه خبره وکړو ښکاره چې ټوله دنیا ویني چې ته څومره تصرف کولی شي. راشه دا نور وګوره کنه روزانه راخیږي د مشرق نه دا سبا د مغرب نه راوخیږي چې پته ولګي بس پړ شو په دلیل کې هیڅ دلیل ورسره بیا نه د نمرود سره دغه ذکر کوي دی دا بحث. اذ قال ابراهیم پاغه وخت کې چې ویلو ابراهیم علیه السلام ربي الذي رب زما غزاد ته یحیی چې ژوند کول کوي و یمیت مړ کول کوي زما رب سره دا اختیار دی د ژوند او د مرګ. قال نمرود ویلې انا احیی و امید ز ژوند کول او مړ کول کوم. او دې لپاره داسې کار وکړو د جیل نه 2 کسان راوغوښتو اډرې ورکو خپل فوجیانو تر وباسي دا 2 کسان ایو کس ته عزت مې پرې خو دی دله مې ژوند ورکو 500 اډر په خطر د مرګ دې مې پرې ودو ګوره دله مې ژوند ورکو ابل په بارګ لو هیت دا سر وي دا مې مړک ما سره د مرګ او ژوند اختیار دی کنه. نو قال ابراهيم عليه الصلاه والسلام ورته فرمایل فإن الله پس یقینا الله تعالی چې دی بالشمس الله رب العالمین را ولید انور من المشرق د مشرقنا فأت بها نتد انور را ول من المغرب د مغربنا. دا کار مکو دا کم چې دی کو د مشمانو کار تا وکړل ظلم دی وکړل بلکې دا کارو کراشه دا نور الله رب العالمین د مشرق نه راخیږي ته د مغرب نه راولځه سچلو شو فبهت الذي كفر نو حیران کړی شو هغه کس چې هغه کفر کړی او کافر نمرود حیران کړی شو چې اوس دله څه جواب ورکړ. ته به چې دا به ورته ویلي وی کنه چې بس مړه د مشرق له زرا خېجوم مغرب نه راخېجوم نه دا یې ذکر شو ویلې چې دی خلکو په دربار کې مشران ناس ته ورته چې سرکوزی ته خړو پیدام نو ودان ور دي طرف نه راخته نو هغه چا راخېجو نو دیم نشو ویلې دا کې زرا خېجوم بس حیران دریان شو چې دغه ما سره جواب نشته دی وجه معلومه شو دا نور سپوږمۍ دا کائنات د الله رب العالمین اختیار کړي. زمون خلق خو ابراهیم علیه السلام چې کوم عقیده پیش کړي او قران پیش کړي دا کنه دی په مقابل کې زمون خلکو عقیده پیش کړي دي او جوړ کړي د هندوانو نه متاثر دي د جوګیانو نه متاثر دي په دې بری صغیر کې جوګیان او هندوان دا منګړو تو قصو والا او بیا صوفیان پاتې شوی دي هغه ورته ډېر د دروغو قصې خودلې دي الله وی نور زما اختیار کړي دوی نه کنه په ملتان کې شمس تبریز بابا تیر شوی شمس تبریز بابا وی ملتان تنور راخته کړه څنګه لکه وی یاره دا شمس تبریز بابا یو ولی بزرګ وی وګی شوی غوخه ور سره وا وی خلکو ته چاله کله ګور را کوي چې دا غوخه پخه کما چا ول یور نور کوي غل چودري غزبوس زبستا سو علاج وک وی نور ته اډر کو نور راخته کو په نور باندې ځان لغوخه پخه کړ ډیر تیز ودانور و هغه نه بعد اوس په ملتان کې ډیره ګرمي مونږ راځه کنه په دې وړ کې وګور چې ملتان کې ډیره په خبر کې ده د پیښور کې کم بابا را کوس کړي دانور دا سمر شعور اخسته او په دې عربو کې کم بابا دانور را کوس کړي دا ټول دروغ خبرې ته بغتې وي. شمس تبریز بابا دا کړیو شمس تبریز بابا دا د ځان د دروغ خبرې خرافات پیرانی پیر دا کړی دی او شیخ عبد القادر جیلانی دا چل کړی دی او د 200 کالو بند بیړۍ رئیس تلې دا فلانی بابا دیوال روان کړی یو لوی مفتی چې نومې په کندو کې ناراضي وس مړ دی نومې نه علامه دی واجب او هغه یو ځل لګیاو د کراچۍ دی اوس مړ دی او وی پلانې بابا چې کوم دی وی د پلانی علاقې نه راتللو جمعه را پښا کړه وی جمعه را پښا کړه وی بونیر یاد او کسوات یاد ولته بیا راوړو هغه جمعه چې حیران بشي والله چې د قران درسونه بم کوي فتوی بم ور کوي لولي مدرسې بم چلی او دا د انګا بنګا قصې بم کوي فزول خبرې به کې خرافات به وی لګي به هغه د صدروغ وی لګي خرافات چرته سم خبره وکا خلکو ته سوچ توحید بیان کا دا اگتی بگتی شروع کړی دی لګي دا چې کله انسان د تصوف په دې مردار ډنډ کې ور پریوزي کنه به د خرافات تیروزي دا خرافات به بیا وي دا غندونه به وی لګي به والله الله چې لا يهدي القوم الظالمين هدايت نکي قوم ظالمانو ته او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها دا واقع اوس مثال دی د اول قسم کسانو د پاره هغه څوک دی مؤمنان دی اصحاب النور چې الله رب العالمین دا مؤمنان په تیارو کې نه پریدي رب العالمین رڼا تر وباسي رڼا ته کله ته وګوره کنه عزیر علیه السلام
سوال کړی د الله رب العالمین نه، نو جواب ورته ملاو شوی دی. دا دي هغه اصحاب النور، رڼا والا خلک. ګوره مخکې واقع چې هغې کې اثباتو د توحید ربوبیت، هغه اصل اول دی د اصولو د ایمان نه. دلته اوس اصل دوم ذکر کوي، دویم اصل دې کې اثبات دی د بعث بعد الموت. او کالذي، دا او د تنویع د پاره ده، یا تا لیدلی دی په شان د هغه کس، تا لیدلی دی په شان د هغه کس. بعضې وایي دا خو یو کافر و تېرېدو، هغه انکار کو د دنیا د دوباره ژوند د قیامت نه، ویل چې دنیا یو ځل ورانه شي بیا دوباره دا خلک نه راپورته کېږي. نه، صحیح دا د مفسرین وایي دا چې کوم دی دا عزیر علیه الصلاة والسلام په دې لاره باندې تېرېده، یو کلی دی مکمل را پرېوتی دی، بادیان یې را پرېوتي، چتونه لاندې ناست دي، بس ختم شوی دی. لکه سړی په یو علاقه تېرېږي او پخوا چېرته کنډري او بادیان یې ټولې ختمي او په کنډراتو ته ور تېرېږي او هېڅ آبادي نه وي. نو دقه شان دی را تېرېده. نو ده وویل چې یاره الله رب العالمین به دا خلک څنګه را ژوندي کوي. انکار یې نه و غرض، مطلب یې دا و چې الله رب العالمین به ګوره دا خلک هم را پورته کوي چې د دوی دا پورته کېدل به څنګه کېږي. ځکه په سترګو خو موږ هم نه دي لیدلي او هغه هم نه ولیدلي که نه. مطلب دا یې موږ خو څه مشاهده نه ده کړې، خو الله به یې راپورته کوي. دې مقبرې له مثلا ته ورشې داسې پرې تېرېږي او دا لویه دیره وګورې او ته چې ګوره دا به م الله راپورته کوي، ګوره دا خو زموږ ایمان دی که نه. او ته وایې چې دا به څنګه راپورته کېږي، دا ټول خلک به راوچت شي. نو الله رب العالمین عزیر علیه السلام سره یو کار کړی عجیب، چې ده باندې مرګ راوستی دی، مرګ یې پرې راوستی دی او بیا یې 100 کاله دی مړ کړی دی. هغې نه بعد یې بیا راپورته کړی دی. بیا یې تپوس کړی څومره وخت ته دې ځای کې ایثار و؟ ده ویلې یو ورځ او یا 300 ورځې، یومن او بعد یوم. ګوره عالم الغیب هم نه پیغمبر، عزیر علیه السلام په غیب هم نه پوهېده. الله ورته وفرمایل نه نه مړه تا خو 100 کاله تېر کړه، او بیا ورته شواهد وښوده. اوس ګوره ورته او کالذي، یا تا لیدلی په شان د هغه کس مره چې هغه تېرېده علی قریة په یو کلي باندې. کلی دی، قریه کلي ته م وایي، ښار ته م وایي. اکثر مفسرینو چې دا د بیت المقدس علاقه وه. ضحاک رحمه الله هم فرمایي ارض مقدسه وه، او هغه ځای چې هغې نه هغه ډېر خلک تښتېدلي، لکه مخکې تېر شو وهم الوف حضر الموت، هغه په زرګونو خلک چې د مرګ د یارې نه تښتېدلي وي، هغه علاقه ده. وهي خاویة، او دا کلی را پرېوتی و علی عروشها، په خپلو چتونو باندې، چتونه بتونه ټول لا غورځېدلي. قال فرمایل دی عزیر علیہ السلام انا یحیی هذه الله، سرنګ برا ژوندي کې الله تعالی دا کلی والا بعد موتها، رسو د مرګ د دینا. دا خلک به الله راپورته کوي، دا به څنګه راپورته کېږي؟ بس فاماته الله، نو مرګ راوسته په ده باندې الله تعالی. دا چې ګوره ده دا کم سوال کړی دی، دا په طریقه د شک او د انکار نه دی کړی چې الله به څنګه راپورته کوي، منه ګیني زه پکې یا شک کوم یا یې نه منم. نه، دا په طریقه د استعظام د قدرت الهي کړی دی چې الله دا قدرت څومره لوی دی چې ګوره دا خلک به الله له څنګه ګوره راپورته کړي، دا ټول خلک په دې طریقه چې د الله رب العالمین قدرت لوی ګڼلی دی. او یا بعضې وایي چې دای په طریقه د افسوس دا خبره کړې ده په هغه مړو بني اسرائیلو چې هغه په ګمراهۍ کې تیر شوي چې ګوره الله به دوی څنګه را ژوندي کړي. مطلب دا دی ډېر خراب حشر به وي نو چې کوم نافرمانه بني اسرائیلو او خبره یې نه وه منلې. نو بعضې وایي چې دا به طور افسوس ده دا خبره کړې ده، او بعضې وایي چې دا تپوس یې کړی په طور د کیفیت د حیات ثانیه، چې الله رب العالمین به دا دویم حیات چې کوي دا خو موږ منو، زموږ یقین دی، دا به په کومه طریقه د کیفیت تپوس یې کړی، ځان سره سوال کړی. فاماته الله، نو مرګ راوسته په ده باندې الله تعالی 100 عام 100 کاله. ثم بعثه، بیا دې الله راپورته کړو. ثم بعثه، بیا الله د بعث وکړو، راپورته یې کړو. ګوره دا په دې صورت کې څه واقع شوه؟ 4مه چې مرګ راغلی په دنیا کې، او په دنیا کې بیرته ژوند هم را واپس ورته میلاو شوی. دا 4مه واقع شوه دې سورې بقره کې. یو به بله راځي. قال الله تعالی تی تپوس کوي، فرمایل کم لبثتا، تا څومره وخت تېر کړو په دې ځای کې، څومره ایثار شوی په دې ځای کې؟ قال فرمایل عزیر علیه السلام لبثت یوما، ما خو وخت تېر کړی یو ورځ، او بعض یوم یا 300 ورځې.
دلیل دی چې انبیاء اولیاء د مرګ نه بعد د دنیا په حالات باندې نه دي خبر. الله ته 100 کاله لپاره روح واخسته، صرف د عبرت لپاره یو مرګ پر راغلی، خپل مرګ به وروستو راځي به او بیا الله را ژوندی کړی، خو خبر نه دی په دې 100 کالو کې څه شوي دي. 100 موسمونه تیر شوي، 100 اوړي، 100 ژمي، 100 خزانونه، 100 بهارونه، سیلۍ، طوفانونه، بارانونه او مختلف حالات څه بنی تیر شوي. 100 کال یو صدۍ ده که نه. خدای د دې څه نه خبر و یا الله یو ورځ یا د ورځې سیسا او بعد یوم یا سبازي څه د ورځې مطلب یې دا سوچ یې کړی چې یاره زه پرون دلته وما اړکې دا راغلي نو پرون نه پورې یو ورځ تېره شوې ده او یاداره چې ګینې او نن زه سهار بس دغه شوم دا مازدیګر دی نو کیدای شي سیسه د ورځې به زما دلته تېره شوې. قال الله رب العالمین ورته فرمایل بل لبثت بلکې ته په دې ځای کې ایثار شوی 100 عام 100 کاله 100 کاله دي اوس ورته الله رب العالمین شواهد خیوس فانظر نو ګوره الی طعامک استاغه خوراک ته او شرابک او استاغه اسکلو ته چې کوم خوراک د ځان سره روان کړو په لاره کنه توخه خلک ځان سره وړي او اسکلو ته دی وګوره د اسکلو سامان لم يتسنه چې نه دې زوړ شوی. لم يتسنه خپل معنا دا ده چې نه دې بدل کړی د لره کلونو، مطلب کلونه په تیر شوي دي خو بدل کړی نه دی. خوراک دې مقه شانته دی، اسکل دې هغه شانته دي. دا د الله رب العالمین یو بل ناشنا قدرت. اوس ورته وایي یو طرف ته دې ته وګوره خوراک سکاک ته دی او مقه شانته دی، دا هم زما قدرت د جامې نه دی خراب کړی، خو دې بل طرف ته اوس لږ نظر واچوه. وانظر وګوره الی حمارک استاغه خر ته. په هغه زمانه کې به خلکو سورلیانو دپاره همدا سیلونه استعمالو، خر به خچر به اوښان به وسونه به په دې په خر باندې را روانو. وګوره دې خر ته چې په دې باندې ته دلیل ونیسي که نه. ولنجعلک او دپاره دي چې موږ وګرځو تعالی را آیة للناس یوه نښه دپاره د خلکو. ستا دا واقع به خلکو زګوري، د خلکو دپاره ورته عبرت یې وس. په دې زمانه کې خلکو وایي دا قیامت نه منلو، دې زمانه کې خلک څه شو د دوباره ژوند نه منکر شوي، قیامت یې نه منلو. نو ته به اوس دا واقع خلکو ته بیانه کړي، نو د خلکو به یقین پیدا شي چې او ګوره دوباره ژوند څه دی، حق دی. ته به د خلکو دپاره یوه نښه اوس ګرځې. اوس ورته الله فرمایي ګوره د خر دا هډوکي زرې پراته وو. وانظر او تګوره الی العظام دې هډوکو ته کیف ننشزها څرنګ موږ دې له حرکت ورکوو ثم نکسوها لحما بیا وراغوندو موږ دې ته غوښه. بس یاسې کتل خوار وار هډوکي دا خر پراته وو ځکه 100 کاله تېر شو زرې شو، هغې کې حرکت راغی، ډانچه جوړه شو، الله رب العالمین پکې غوښه برابره کړه، حق شانته روغ ژوندی ودرېد. الله رب العالمین ته په مشاهدې سره وښوده چې زه خلک داسې راپورته کوم، دې قبرونو کې به زرې شوي، دا ذره به له دغه شان را یو ځای کوم او دغه شان بیا قیامت په ورځ ودرومه. نو په دې کې فلما تبین له کله چې خبره ښه واضحه شوه د تا ځکه په سترګو یې ولیدله نو قال دو فرمایل اعلمو زه ښه پوهیم او مخکې نه مې یقین ان الله یقینا الله علی کل شیء قدیر، پارسیز باندې قدرت لرونکی دی. ګوره الله پارسیز قادر دی. دې وجه نه دی چې کله بیا خپل علاقې قوم ته لاړو خلکو دا ویلو پخوانې خبره اورېدله چې عزیر علیه السلام هغه چېرته تللی دی او بس بیا غیب دی او خلکو چې بس مړ به نو چېرته به چا ته څه پته وي دلته دی او 100 کاله پې تېر شو. نو ده ورته خپله قیصه وکړه، چا نه منله. زه عزیر یم، وایي ته څنګه عزیر یم، موږ تا نه منو. عزیر علیه السلام نښه دا و هغه ته تورات په یادو نو ده ورته ویل که زه راته تورات شروع کړم په ما ته په یاد دی، دا خو منئ که نه چې عزیر علیه السلام ته تورات په یادو ویل او دا خو منو، ځکه وروستو بل نسل راغلی هغوی نه پېژني چې ګینې ته عزیر. نو ده چې ورته تورات شروع کړو او پته ولګېده. نو ده ورته اوس هم ومنله که نه چې الله رب العالمین به قیامت دغه شان راولي، کم کار چې ما سره وکړو ټول ویلی او بلکل عقیدې الله پاک سمې کړې د خلکو. دا بعضې واقعات هم الله دې لپاره راولي چې د خلکو دپاره د هدایت ذریعه وګرځي. انبیاو سره داسې واقعات راځي ناشنا. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. بل واقع د درېمه اوس
اول د ابراهیم علیه السلام واقع د بادشاه سره وه، بیا د عزیر علیه السلام. اوس بله واقع د دام د ابراهیم علیه السلام د دریم. او دا واقع د څه دپاره ده؟ دپاره د حالت د اهل ایمان چې ګوره ابراهیم علیه السلام هم یو تپوس وکړو چې کیف تحیی الموتی، یا الله ته مړي څرنګه راژوندي کې؟ نو هغه ته جواب میلاو شو او الله رب العالمین ورته اطمینان قلبي ورکړه، یعنی مزید ایمان یې زیاتېده. د انبیاو ایمان زیاتېږي، کمیږي نه. زمونږ ستاسو ایمان کله کمیږي او کله زیاتېږي، کله کمیږي کله زیاتېږي. او انبیاء کرام چې د هغې ایمان ورځ په ورځ په ترقۍ باندې بره رواني، بره زیاتېږي ورځ په ورځ. نو دلته الله رب العالمین اوس مثال ذکر کوي د پاره دا کسانو چې الله ولی الذین آمنوا هغې سره متعلق دی. الله ګوره د مؤمنانو دوست دی. څنګه الله رب العالمین مؤمنان په تیارو کې نه پرېږدي، رڼا کې ساتي او رڼا تیاره وباسي. ګوره د ابراهیم علیه الصلاة والسلام دا سوال یې چې کړی، تپوس یې کړی، دې باندې هغه ته علم نه و که نه چې الله رب العالمین دا انسانان څرنګه راژوندي کوي. منلو خو یې ځکه وایي بلا ولې نه الله منم خو یې الله ته ولم تؤمن ولمن یې نه څه ویل، نه ایمان خو مې شته. خو زه د زړه د مزید اطمینان دپاره یم چې دا بلا څنګه منظر وي، هسې هغه منظر د دې یو خواهش کوم چې منظر بلا څنګه لکه بعضې خبره ته منې خو ته هسې وایې چې یاره دا منظر به څنګه. مثال د دې درکمه، د کعبې غلاف خو ته منې که نه چې دا جوړ شوی دی او بیا په دې اچولی شوی، خو هسې ته وایې چې یاره د دې د لیدو د جوړېدو هغه منظر به څنګه چې کارخانې ته ورشم او لګي ووینم چې او ښه دا داسې داسې جوړېږي او دې باندې داسې داسې کار کېږي. نو سړي لږ هغه څه شي، هغه علم یې زیات شي، اطمینان یې راډېر شي. دا مطلب یې نور ته انسان انکار نه کوي، مني، خو دې مشاهدې سره لږ اطمینان قلبي ډېرېږي. نو ابراهیم علیه السلام وایي زه خو منم چې الله به مړي راژوندي کوي. نو الله رب العالمین د نور د مشاهدې طرف ته راویستو ابراهیم علیه الصلاة والسلام. علم یقیني هم شته خو نور د مشاهدې م ورته ورکړو. او په دې کې ګوره د مخکې واقعې نه د عزیر علیه السلام د واقعې نه په دې کې ترقي ده. ولې هلته لفظ د انا سره سوال کړی عزیر علیه السلام، هلته ویلي که نه انا یحیی هذه الله انا سره، او دلته په کیف سره دی. او سوال چې کله په کیفیت سره وشي، په کیف سره، دا ډېر صریح وي او ډېر ښکلی بهتري دا سوال. ابراهیم علیه السلام په مرتبه کې موچت دی که نه، ځکه سوال کې کمال دی. بل هلته چې کوم دی عزیر علیه السلام هغه ته د هغه په بدن کې نمونه وښودله، او ابراهیم علیه السلام ته چې نمونه دلته ښودلې نو په خارج حیواناتو کې ورته ښودلې ده، په مارغانو کې دې کې ورته ښودلې ده. هلته بیا ګوره د الله رب العالمین د قدرت نمونې ذکر کړي د عزیر علیه السلام واقع کې، دلته حکمتونه دي پکې. هلته ګوره بعث یې ذکر کړو د انسان د بدن چې عزیر علیه السلام الله راپورته کړو، او هغه چې کومه سورلي وخر هغه الله راپورته کړو، د هغې بعث. خو په هغې کې اختلاط خو نه و که نه، ګډوډ خو نه و که نه. عزیر علیه السلام جسم په یو ځای پروت دی او هغه سورلي په بل ځای ده. دلته د ابراهیم علیه السلام په قیصه کې دا کار ناشنا شوی دی چې څلور مارغان دي او ټولې قیمه کړي او ګډوډ کړي دي یو بل سره که دې کې ډېره ترقي ده که، او بیل بیل بیرته هر مارغه چې دی بیل بیل جوړ شوی دی. په دې طریقه باندې دې کې کمال دی په دې قیصه کې د مخکې نه، او دا دلیل دی په فضیلت د ابراهیم علیه الصلاة والسلام باندې. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ په وخت کې چې ویلو ابراهیم علیه السلام زما ربا ما ته وښایه کیف تحیی الموتی، ارینی ما ته وښایه من علم المشاهده غواړي چې زه مشاهده وکړم. کیف تحیی الموتی ته څرنګه راژوندي کې مړو لره یا الله، کیفیت به څنګه وي؟ قال الله رب العالمین ورته وفرمایل دې ته دفع د وهم وایي، اولم تؤمن ولې ستا ایمان نشته، ته ستا یقین نشته څه؟ قال ابراهیم علیه السلام وفرمایل بلا ولې نه یا الله، زما خو یقین دی په دې باندې چې ته به دا مړي راژوندي کې، ولکن لیکن دا سوال مې دې دپاره وکړو لیطمئن قلبي، دپاره دې چې کلک شي زما زړه، اطمینان به مې راشي. الطمأنینه او اطمینان چې کوم دی ویلی کېږي زیادت الیقین ته، مطلب یقین به مې نورم ډېر شي. د انبیاو یقین وخت په وخت ډېرېږي، او د زیادت الیقین معنا کړي د سعید بن جبیر رحمت الله علیه.
چې زما به یقین نورم ډیر شي. قتاده رحمت الله علیه فرمایي دینه مراد دی زیادت الایمان. امام بخاری رحمت الله علیه ته استدلال کړی صحیح بخاری کې دا ایت راوړی ولکن لیطمئن قلبی، دلیل په دې باندې چې په ایمان کې زیادت راځي، زیادت او کمواله. ګور ابراهیم علیه السلام ایمان الله زیات کړی. قال الله رب العالمین ورته فرمایل فخذ اربعه من الطير، فخذ نراونی اربعه من الطير، سلور د مارغانونه، سلور مارغان راونی شاب، یو طاووسو، بل چې کوم دی یو چرګو، بل کمتروا او بل دغه د کارغه، سلور مختلف طبیعتونو والا مارغان راونی ول. د هر مارغه طبیعت جدا جدا دی. بده کې طاووس جدا دی، چرګ چې کوم دی دغه طبیعت جدا دی، د کمتري جدا دی، د کارغه جدا دی، هر یو کې بیل بیل طبیعتونه خوونه دي. دا مارغان راواخله فصرهن الیک، انو ټوکړي ټوکړي کا او بیا یو ځای کې د ځان سره، ثم اجعل بیا کېږ د علی کل جبل پر یو غر باندې منهن د دوی نه جزءا یو ټوکړه، بیا راولګېږه او د دې څلور وړو مارغانو دا قیمه چې د کله جوړه کړه کنه دا ګډه وډه قیمه، دا بیا راواخله بحسب الامکان په هر غر باندې کېده. بیا بعضې ویل که حسن بصري او قتاده رحم الله نه نقل لي چې په دې څلورو طرفونو کې څلور غرونه، نو بس په څلورو غرونو باندې دا ټوکړې کېښودې. خو د څلورو غرونو تذکره قرآن نه ده کړې، څلورو مرغانو تذکره کړې ده او بیا ویلي دي په دې غرونو یو ټوکړه کېده وه چې غرونه هر څومره وو قیمه یې راخیستې او لږه لږه یې پېښې ده. ثم ادعوهن، بیا دوی ته آواز وکړه یأتینک سعیا، یأتینک دا به راځي ستا خواله سعیا په منډه. بیا دې مارغانو ته آواز وکړه طالب راځي. ابراهیم علیه السلام چې دا کار وکړه مارغان ټول را ژوندي شو، دغه خواله راغه. ناشنا حالت یې ولیدو، ناشنا منظر. اوس دلته الله رب العالمین یو واقع ذکر کړه د څه دپاره؟ د عبرت دپاره چې دوباره ژوند څه دی؟ قیامت پر ورځ دوباره ژوند حق دی. واقع دې دپاره ذکر شو کنه. اوس خو خلک وایي غریزي خو په خټه اور لګوي کنه، مشرک چې د هغه عقیده خو ګندی. نه الله رب العالمین یوه خبره کوي دی بل سره وباسي. نو یو مشرک پلیت هغه بیان کو، دا پلیت ورته ځکه وایم چې پلیت ورته قرآن ویلی انما المشرکون نجسون، دا نجس دی، دا زما خپل جذبات نه دي. نو هغه وایي وګوره کنه دا خلک را پیدا شوي دا نوي دا ګمراهان وابیان او پنجپیریان، دوی وایي چې اولیاء کرامو ته به آواز نه کوي او نه را رسېږي. وګورئ مرغان مړو مارغانو ته ابراهیم علیه السلام آواز کړی هغه را رسېږي. وایي دا اولیاء کرام ولې د مارغانو نه ډېر کمزوري دي. شیطان ورته څنګه چلو ښوده؟ شیطان ورته د دوی استاد شیطان شریک دی. د دوی استاد څوک دی؟ شیطان، ابلیس ورته دا چلونه ښایي. هلکه ابراهیم علیه السلام ته مدد غوښتو، الله دې تا تبه و برباد کړي. که الله رب العالمین ورته ویل ته قیمه کوه زه را ژوندي کوم، دې دپاره درته یو منظر ښیم مشاهده، او ته لګې د دې نه استدلال په دې نیسې، ته دا دلیل نیسې چې بس اولیاو ته آواز کوه را رسي به. څومره بکواس دی وکړو، څومره دروغ دی ویل، څومره دې د الله د کتاب سره لوبې وکړلې. دلته کومه خبره روانه ده، دا ته چې کوم دی سوې وایي وام دې کوم ځای او دا ډب دې کوم ځای کوي. وایي پښتانه متل کې دا څه بکواس کې لګې. د الله رب العالمین دی کتاب سره همیشه د خلک د قلوبې به کوي، شرک به ثابتوي، خپله ګنده او باطل عقیده به ثابتوي، قرآن آیت به وایي او غلط مطلب به تې اخلي، باطل مطلب به تې اخلي، د خپلې خېټې تفسیر به کوي. په ټوله دنیا کې چې کومو مفسرینو تفاسیر کړي دي او صحابه کرامو نه نقل دي او د سلفو نه نقل دي، د تابعینو نه، د اتباع التابعین نه، که دا دې ما ته ثابت کړه په خوله به یې وی او انعام به در کوم چې ته په خوله څومره غواړې انشاءالله. نشته تحریف کې ته د الله د کتاب سره ګپ لګې، دا ستا خپل بکواس دی، دا قرآن کې دا خبره نشته چې ګینې د دې نه دا ثابته شو چې اولیاو ته آواز کوه او هغه به رارسېږي. هغه شرک دی، شرک. او دلته خبره د بعث بعد الموت روانه ده، د الله رب العالمین قدرت الله ښیي. او الله ورته ابراهیم علیه السلام ته چې آواز ورته وکړه نو څه معنی مدد دې وغواړه، دې دپاره ورته آواز کوي؟ نه مطلب آواز ورته وکړه لکه سړی مارغه راغواړي او یو خپل آواز ورته کوي، نه یې آواز کړی بس راغلی. نو دا خلک چې کوم دی خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، په خپله ځان نه بدلوي، خپله عقیده نه سموي، قرآن بدلوي لګی، د الله د کتاب سره لوبې کوي. وَاعْلَمُوا پوهشه ان الله یقینا الله عزیز حکیم غالب دی، حکمتونو والا ذات دی.
الله زور اور حکمت والا دے. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله دي زنوز 200 آیت پوری دی کې سلور امثال به ذکر کوي د پاره د انفاق فی سبیل الله او 15 شرایط به ذکر کوي د پاره د قبولیت د انفاق فی سبیل الله. سلور مثالونه 15 شرطونه چې پاغه باندې با ستا صدقه او انفاق قبلی کداغه نو ګور نه قبلی ځکه ډیر خلک مال لګي خو هغه تی قبلیږي نه، ریا، شهرت، رسم رواج، نور خبرې مقصدي او و ضروري امور به ذکر کیږي، و ضروري خبرې دي. مثل الذين ينفقون اموالهم وصلى رب العالمين مثال ذکر کوي د نفقاتو دی یوم اولنې مثال دا کسانو مثال دی چې د الله په لار کې انفاق کوي فی سبیل الله، ځکه فی سبیل الله وسره ویلې دي کې اخلاص دی. فی سبیل الله بعض وایي دینه مراد دی چې په جهاد کې مال لګي. مثل الذين مثال دا کسانو ينفقون چې وی خرج کوي لګي او خرج کوي او اموالهم خپل مالونه فی سبیل الله په لار د الله کې. فی سبیل الله بیا دا هر شرعي ضرورت دی چې پای کې تمال لګي. دا داسې دا کمثل حبت پشان دی او دانې دی، لکه زمیدار دی او دانې راواخسته او په پټي کې نه لاکړه کرونده چې زمیدار کې دا دانې خري کنه په پټي کې انبتت دی یوی دانې راوټو کول 7 سنابل ووږي د یو دانې نه ووږي راوخته فی کل سنبلة پار یو وږي کې 100 حبت سلسل دانې دي سمانا و دانی زمیدارو کرلی دا هر دانی نا سو وگی را وخط و او پا هر یو وگی که سو دانی دی سل سو تی جوڑ شو و سوا. مطلب دا دی اللہ رب العالمین دا یوی روپای بدل بطاله پا و سوا چند بانی در کئی یو سیز دی اللہ رب العالمین پلار که ورک داغی پا و سوا چند و بدل ملاوی دا لاسکے پا دی و سوا چند بانی منو دریگی. والله الله چې یضاعف لمن یشاء د چندای د چا د پاره چوغړی د دین زیاتې چالر چوغړ. والله الله چې واسع علیم فراخ فضل والا دې پوهه دې پار سبان دې الله دې دینم زی والله یضاعف نو دې ته کمپیوټر نه را لګورا چې دومره او دومره لکه دا بعض خلک کمزوري خبره کوي تبلیغ والا مرګرو کې کمزوري خبره چې مشهوره ده. موږ په یو وخت کې رد کړو بعض مولیان را پاس دي چې پس پويږي نو په حدیث خو بيخي نه پوي دا 49 کروڑ والا خبره بالکل باطله خبره ده. علماء دیوبند هم پیرت کړي د بنوري چې کومه مدرسه ده د کراچۍ هغه پیرت کړي ای فتاوا کې مدار وړي چې بالکل دا سندونه ضعیف دي. د اصل کې 2 احادیث یو ځای کړي دي هغه د منځ په باره کې نه دي او هغه نه د ځان خپل نتیجه راوخلې 2 احادیث ضعیف دي په اتفاق سره که احناف دي که غیر احناف علما دي ضعیف دي. دا ځان نه دوی د کړي خپل نتیجه ته جوړه کړي 49 کروڑ په مخ د ځمکه صرف یو ځای دی حرام چلته یو مز په یو لاګ د حرام د ځمکه نه غیر بل د یو ځمکه نشته چې الته دی دا غینه زیات اجر استاده منز. ته غلطی خبرې دي غلطه خبره ته غلطه وایي بلا تعصب دي کې تعصب او زد مکوا ځکه په نبی دروغ راځي او چا چې به د دې دوه احادیث یو ځایواله کړي دي نو دا کار چې کوم دی یو منګړت کار یې کړی نو دی وجه دا یو موضوعي خرافم ده. موږ ته موضوعي ځکه ویلي موضوعي کارم دی یعنی منګړت او ضعیف روایات هم دي. بعض خلک په دې خبرو نه پوهیږي وایي ګوره ضعیف مو ته وایي موضوعي مو ته وایي او داسې ډېر محدثین شته چې په یو حدیث باندې حکم یو لګوي د ضعیف بل په حکم لګوي د موضوع دا هم شته دی خو دین هم دوی نه دي خبر. والله الله چې دی واسع فراخ فضل او قدرت والا دی علیم او پوهه دی پار سبان. الذين كسان ينفقون اموالهم چې خرج کوي خپل مالونه فی سبیل الله په لار د الله کې. دی آیت کې 2 سلبي شرایط چې ګوره د دې کارون نه خپل انفاق بچ ساتي پاک کدا 2 پکې راغ به دی ګوره یو صدقه نه قبلي مال به ولګي او برباد بشي. هغه کسان چې خرج کوي خپل مالونه فی سبیل الله په لار د الله کې ثم لا يتبعون بیا دوی نور پسې کوي ما پاغه سپسیان فقو چې دوی کم خرج کړي وي کم مالونه چې خرج کړي پای پسې نور پسې کوي څه شي منن زباتنا ولا اذى او نتنګول. مطلب دا دی کله چې دی
صدقه وکړه انفاق دی وکړه نه بس باطنه کې چې نور خلکو ته چې دا پلانې نه دي دله ما داسې دومره پیسې ورکړې وي او دومره زکاتونه مې ورکړي وو او دومره مې ورسره مدد کړی او یا هغه ته مخامخ وي چې مړه تاله ما څومره زکاتونه درکړي دي او څومره او یا داره تنګې بعضې خلک چې چاله زکات ورکړي یا صدقه بیا پرې د کور کارونه کوي ورشه هغه کار وکړه ورشه هغه غریب غږ نه کوي د حیا د لاسه د ژوند نه وباسي ولې چې دی په دا احسان کې چې زه هر کال تاله زکات در کوم او کله کله خرچې در کوم نو هغه داسې ګڼي لکه د غلام چې تنګول ولې کوي یې په بله طریقه تنګۍ را تنګوي دا چې کوم دی هغه ته دا تکلیف رسول دا ګناه ده ناروا ده سورة دهر کې به راشي مؤمن چې کله خرچه وکړي که نه هغه به د چا نه چې دی د شکریې ټکی هم نه غواړي په بدل کې لا نريد منکم جزاء ولا شکورا موږ درنه نه بدله غواړو چې موږ له به ته بدله راکې دي او نه د نه شکرګزاري غواړو بلکې امام ابن تیمیه رحمت الله علیه خو دومره پورې لیکلی دي چې که چاته د انفاق ورکړو صدقه ورکې یا یو مالي تعاون کې دا به ورته نه وي چېره ما ته دعا کوه د دې تمه هم تې مه کوه بس یا چا دپاره دې ورکړه هغه ولې دي که نه او چې د هغه دپاره دې ورکړه که نه بیا دا داسې اکاونټ ته لاړه چې بیا د دې بدلې څه بل شان دی ډېرې عجیبه هېڅ چا ته یې مه ښکاره کوه دا پټه صدقه په دې کې ډېر سخت زور دی او چې ښکاره دې کړه او احسانونه اوس باطني کې نو برباد شو اجر دې لاړه دې جومات کې خو ما دونه تعاون کړی و هغه مدرسه کې مې دونه کړی و هغه پلانې کونډې سره مې دونه احسان کړی و هغه یتیمانانو سره زه چې کوم دی احسانونه کومه خرچې پې کومه هلته مې دا چلو کو هلته مې دا چلو کو هلته مې کویان ایستلي دي بعضې خلک دا وایي شیطان دا خبرې د دې دپاره راوباسي عمل ولا برباد کړم دا به نه وي بس چې څه دې کړي الله دپاره دې وکړه بس دا چاته اړ ووایه تاسو الله رب العالمین دې موږ تاسو بار بار بوځي دې حرم ته عمرو او حجون دپاره کوم ملګري چې تللی ته پته ده په دې رمضان کې به لوی دسترخوانونه به وغوړي په دې مسجد نبوي کې په دې مسجد حرام کې دې مکه کې او دا هلکان به لګي توریان چې کوم دي دا حبش خدمت به کوي او دا کاټنې به راوړي د خوراکونو اول ډېري به ولګوي ډېر زیات هغه سرته او دې سرته او په دې منځ کې دا جوسونه به پکې دا کجوري به پکې ده او پته نه لګي دا چا راوړه سړی به نه ښکاري اډو معلومیږي یو نیم ځای کې چېرته داسې کس چې هغه پته ولګي چې په خپله هم ناست دي جماعت نه راغلی ځان سره خپلې ګاوې ماوې راوړي او هغه کسان راځي تپوس مپوس دی کوي نو پته ولګي چې دا لکه چې دا دسترخوان دې سړي لګولی هم ځان شو کوي نه بس یو طرف ته ناست کنی نو اکثر یې پته هم نه لګي او دا لولي په زرګونو خلک به خلک دسترخوان باندې روجمات کوي روزانه ټوله میاشت او د سره پته نه لګي دې ته وایي د الله دپاره کار کول خاص د الله رب العالمین د رضا دپاره نو چا باندې اثباتن مه کوه او په چا څوک تنګوم نو لهم د دې دپاره اجرهم اجر د دوی دی عند ربهم په نزد رب د دوی ولا خوف علیهم او نه به یې سیره په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن کېږي الله به جنت ته بوځي خوف او حزن به بیا هلته نه قول معروف دې کې اوس الله رب العالمین فرمایي مخکې ویلې عظم ورکوئ خلک مه تنګوئ اوس وایي مړه که وس دې نه کېده او چا له دې څه پیسې ورنه کړې در نه یې وغوښتې نو خیر دی یو ښه وینا خو ورته کولی شي که نه تنګولو په ځای ښه وینا وکړه قول معروف وینا نیکه چې ده معروف چې کوم دی داسې وینا چې دا کوم انسان راغلی د هغه هغه زړه قبوله کړي هغه وینا او سائل په ښایسته طریقه واپس کړي او سړی تا ته سوال وکړي او ستا وس نه کېږي یا هغه ټیم تا سره پیسې نه کله کله مالداره سړی هغه وخت کې ورسره لاس کې څه نه نو ته ورته ښایسته وینا وکړه چې زه انشاءالله بیا بله موقع کې به زه خپله چې څه وس مې کېده به درسره وکړم په دې وخت کې را سره لاس کې څه نشته دی نو په دې باندې د هغه لږ زړه ښه شي که نه او دعا م ورسره وکړي چې الله رب العالمین دې ستا ضرورتونه پوره کړي او الله رب العالمین دې ستا سره خاص مدد وکړي داسې ورته وویل دې ته ویل قول معروف عطا رحمت الله علیه فرمایي قول معروف نه مراد دی ښایسته وعده ورسره وکړه زه بیا ته بله ورځ راشه فلاني تاریخ باندې انشاءالله زما یو ځای کې څه پیسې دي به راځي به زله بیا به له زه څه تعاون درکړم دا ورسره وکړه نو ښایسته وینا ورته وکړه دعا د برکت ورته وکړه نو قول معروف وینا نیکه و مغفرت او بخنه خیر دا غوره ده من صدقه د هغه صدقې نه یتبعها اذى چې ورپسې کېږي په هغې پسې تکلیف کومه صدقه چې به وروستو ته تکلیف خلکو له ورکې تنګول کې نو د هغې نه دا تشه وینا د یو سړي ښه ده چې ښه وینا چاته وکړي
مطلب دا دی یو کس دی هغه صدقه ورکړه ښه ډېره خو بېرته سړی تنګوي او دی بل هېڅ هم ورنه کوم اوس دومره ورته چې زه الله رب العالمین ستا ضرورتونه پوره کړي او ډېر در باندې خفه شوم یاره چې ته دومره تکلیف کړي او دومره محتاج شوی او زه ته بیا راشه بیا به زه خپل وس مطابق دا وکړم دا ته وایي غوره دی الله فرمایي دا چې بهترینه خبره یې وکړله والله الله چې دی غني بې پروا دی حلیم صبرناک دی الله رب العالمین غني ذات دی الله رب العالمین د چا مال ته محتاج نه دی مال دی ورکو دی یتیم او فقیر لو اجر در درکوي الله نه الله فرمایي زه غني یم زه ورته محتاج نه یم خو زما د بنده سره چې مدد وکړو زه پرې خوشحاله شم زه به له بدله درکړم څه مال خو دې را نه کړلو خو الله وایي بیا ما په ځان راواړولو مال دې را نه کړو خو ما په ځان راواړو الله وایي زه غني یم زه خو زما ورته ساجت نشته بل دا چې موږ چې څه ورکوو مثلا چاله یو روپۍ دوه ورکو مثال دا روپۍ موږ له راکړي چا دي دا خو مغه الله راکړي دا خو د هغه دي نو الله وایي ما درله درکړو زما حکم دی چې ورکوي یو محتاج له نو په دې کې ته څه احسان نه اوس باطه نه کوې بلکې د الله شکر ادا کړه چې یا الله ستا شکر دی چې لا مال دې دومره یو 2 روپۍ راکړې او دومره مال دې راکړی حلال چې زم لا خلکو سره د 1 روپۍ 2 تعاون کوم د الله شکر ادا کړه غټ خبرې مه کوه په دې کې یا ایها الذین آمنوا دې کې دویم مثال د هغه کسانو چې په غلطه طریقه باندې مال لګوي په غلطه طریقه باندې او دلته د مثال دپاره مثال ذکر کړی ډېر عجیب آیت یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والا ولا تبطلوا صدقاتکم مه بربادوئ خپلې صدقې بطلان العمل دای د عمل باطل والی چې په هغې باندې شرعي اثر مرتب نشي تعالی هېڅ فایده به کې میلاوه نشي مه بربادوئ خپلې صدقې منه چې برباد شي خو اجر دې ختم شه که نه بالمن والاذى پس باطن او په تکلیف ورکولو باندې صدقاتکم صدقات عام دي واجب دي او که مستحب صدقې دي واجب من زکات واجب دی په تا باندې فرض دی او یا دا مستحب چې کوم نفقات او صدقات دي دا چې دې وکړو نو دې کې باطن یو تنګول مه کوه کالذي دلته مضاف حذف دی منه کابطال الذي داسې دی په شانته د باطل والی د هغه کس لکه هغه سړی خپلې صدقې باطلوي کم سړی باطلوي ينفقو چې هغه خرج کوي ماله خپل مال رعاء الناس دپاره د ځان ښودنې خلکو ته ځان خیریاکار دی منافق وروسته به صورت نساء کې راشي یراؤون الناس خلکو ته ځان ښیي ولا یؤمن بالله یوم ایمان نه لري په الله تعالی باندې والیوم الاخر او په ورځې وروستنۍ باندې په الله ایمان نه لري یا خو ته ایمان حقیقي نفي کړی دی ایمان حقیقي نو بیا به کافر انسان یا منافق دی په اعتقادي منافقت سره په نفاق اعتقادي سره او یا دا ده چې د ایمان حقیقي نفي نه ده خو ریاکار مسلمان دی د الله رضا او ثواب مقصد نه دی نو ځکه وایي ګوره په الله دې صحیح ایمان نشته که نه مطلب دا دی په دې عمل کې به د الله رب العالمین رضا ابدي مقصود او نیت ګرځولی وی نیت دې ځان له خراب او د آخرت نیت دې مونه کړلو بلکې د دنیا شوشا او شهرت دا د غرضو خلک به یو څیز یو تروړه به چېرته چاله ورکوي 200 تصویرونه به یې ورکړي په دې سوشل میډیا باندې به فلاني دونه تعاون فلاني دونه تعاون څه ضرورت دی فمثله مثال د کمثل صفوان په شان د هغه وارې ګټې دی علیه تراب چې په هغې باندې خاورې وي فاصابه وابل نو ورسېږي دی ګټې ته شیبه د باران فترکه صلدانو پرېږدي هغې لره خوایا څه مطلب الله فرمایي د د صدقې مثال داسې دی لکه یو اواره ګټه ده دې ګټې ته پاسې دوړه پرته ده څه پرته ده دوړه دا ګټې پټه کړې ده لاندې نه ښکاري ګټه ده یو سړی راشي وایي که دا چېرته ځمکه ده زه به پکې دانې وکرم نو دی پکې دانې مانې وکري نو خو لاندې ګټه ده که نه بله ورځ باران وشي چې باران وشي ټول ګرد هغه دانې هر څه ضایع شي څه فصل یې وکړو نه فصل خو نه دقه شان الله فرمایي ستاره صدقه وه صدقه دې ورکړله ته په دې تمه چې ما ته به اجر میلاویږي خلکو دې صفتونه وکړو پلانې جي صاحب پلانې صاحب و داسې صدقې ورکوي داسې مالونه لګوي دا الله فرمایي څنګه چې حقیقت دې ښکاره شو دقه شان ګټه به خو ګټه به هېڅ سبب نه دانې شته او نه فصل شته مالا اجر دې نشته لاړې مال دې برباد اجر دې لاړلې برباد بلکې الټه به الله عذاب درکوي ځکه چې په ریاکارۍ باندې عذاب میلاویږي ریاکاري شرک اصغر دی وړوکی شرک دی حدیث کې راځي الله فرمایي دقه مثال یې لکه یو ګټه باندې چې سړی دانې وکړي
باران پیوشي ستا هغه ټولې دانې هغه دوړه لاړه شي ګټه پاتې شي کاڼی پاتې شي خوایا نو دغه شان لا يقدرون د دې خلق به وس نه بریږي دا لا يقدرون دې کې ضمیر راجع دی هغه کسانو ته چې مخاطب په لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى سره یعنی مطلب دا ہے کہ تاسو دا کار کوئ نو تاسو د عمل نه تاسو هیڅ فایده نشي اوچتولی لا يقدرون د دې به وس نه بریږي علی شیء په هیڅ څیز باندې مما دا غسنا کسبو چې دوی کوم عمل کړی دی من د دوی د عمل هیڅ اجر به دوی ته نه میلاویږي دویم قول چې ادا کړی چې لا يقدرون کی ضمیر راجع دی الذي ينفق هغه کس چې هغه انفاق کوي او د ریاکارۍ دپاره کوي او په اخلاص سره نه کوي د دې به وس نه بریږي قدرت به نه بریږي علی شیء مما کسبو په هیڅ څیز د ثواب باندې د هغه عمل نه چې کوم یې کړی دی ثواب به ورته نه میلاوي والله الله چې دی لا یهدي القوم الکافرین هدایت نه کوي قوم کافرانو ته ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله اوس دریم مثال دا د صحیح انفاق والا و دا ښایسته خلک دی الله و دوی مالونه لګوي که نه د دې لپاره دوه ثبوتي شرایط ذکر کړي او د مخکې آیت سره تقابل او تضاد دی ربط تضاد دی ته ویلی کېږي مخکې یو قسم خلک اوس بل قسم کسان دوی د الله د رضا لپاره مالونه لګوي مخکې ویلې رعاء الناس هغوی د ریاکارۍ دپاره مال لګو دلته وایي ابتغاء مرضات الله د الله د رضا لپاره مال لګوي مخکې ویل لا یؤمن بالله والیوم الاخر هغوی مړه په الله او آخرت ایمان نه راوړي مړه د الله رضا او د آخرت په نیت باندې مال نه لګوي دلته وایي تثبیت من انفسهم دا خو مؤمن دی د خپل زړه د کلکولو دپاره دا مال لګوي چې دا زړه کې ایمان کلک شي د سره د ایمان غم دی د دې لپاره مال لګوي ومثل الذين ومثال دغه کسانو ينفقون چې هغوی خرج کوي اموالهم خپل مالونه ابتغاء مرضات الله دپاره د لټولو د رضا د الله یو دا ده دې کې اشاره د اخلاص د الله رب العالمین رضا لټوي دویم تثبیت من انفسهم او دپاره د کلکولو د خپلو نفسونو په کلکولو د نفسونو باندې مال لګي مانه دې سره دا نفس کلکېږي په دې زړه کې ایمان کلکېږي حدیث کې راځي کنه والصدقه برهان صدقه دا یو مضبوط دلیل دی د انسان په ایمان باندې څوک چې صدقې ورکوي د الله د رضا لپاره اوس الله فرمایي د دې مثال څنګه دی کمثل جنت د دې مثال دی په شان د یو باغ چې دا باغ دی بربوتن په یو سربز ځمکه باندې ښایسته ځمکه ده چې هغه فصل پکې ښایسته کېږي هغه ښایسته ځمکه ده فصل الله وایي د دې انسان د صدقې مثال داسې دی لکه یو زمیندار چې په هغه ښایسته ځمکه کې باغ ولګوي ځکه دې که بوټي راخېږي میوې کوي نو د دم اجرونه دی روان دي اصابها چې ورسیږي دی باغ ته وابلون شیبه د باران و چې داسې باغ باندې شیبه د باران وشي بیا څنګه چلي سم داسې میوې کوي چې برابرې میوې کوي نو الله ځکه فرمایي وایي دا مثال د هغه باغ دی چې په سربز ځمکه دی مزېداره ځمکه ده چې ورسیږي هغې ته وابلون شیبې د باران یعنې ګڼ باران پې وشي فآتت نو ورکی دا باغ اکلها خپل میوې ضعفین دو چندې ډبل ډبل میوې کوي زیاتې میوې کوي دا ونې سمې ډکې شي د میوه نه اوس الله فرمایي وایي دا داسې ښایسته باغ دی که ډېر باران ونه شي هسې هغه پشم نه دی پشم شبنم که دا پشم هم پرې وشو که نه دې باندې میوې ورکوي ځکه چې هلته ځمکه مزېداره ده که فإن لم يصبها نو که ونه رسېږي دې باغ ته وابلون شیبه د باران فطلن نو کافی دی د دې دپاره هغه پشم فطل یکفیها خبرې ولا حذف کړی یا فعل حذف دی مانه فیصیبها طل نو ورسیږي هغې ته صرف هغه پشم دا مرله کافي وي نو مطلب دا دی که چېرته دا باغ په ده باندې ډېر باران شو خو ډېرې میوې ورکي که لږ پشم وشي نو بیا هم میوه ورکوي ځکه باغ مزېدار دی دغه شان ته دا مؤمن دی که دی ډېره صدقه کوي او که لږه صدقه کوي دې ته اجر میلاویږي ځکه اخلاص پکې دی قبلیږي والله الله چې دی بما تعملون په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ بصیر لیدونکی دی الله رب العالمین ستاسو په اعمالو لیدونکی دی مانه بمقدار النفقات وبکیفیاتها الله رب العالمین ستاسو د نفقاتو په مقدار او کیفیاتو باندې خبر دی دا معنی ایود احدکم څلورم مثال دا مثال د چا دی د ظالم انسان چې بې ځایه مال لګوي په ډمو باندې په جړاګانو باندې په ظلمونو په جوارۍ کې
په لوپارۍ کې په غلطو کارونو باندې دا هغه کس دا خو الله فرمایي دا خو برباد انسان دی ايود احدكم اي غواړي یو تن په تاسو کې ان تكون له جنه ګوره دا مثال دی خو ناشنا آیت دی د الله کلام دی که نه نه پکې لفظ د مثل شته او نه پکې کاف تشبیهي شته په دې آیت کې خو بیا مثال دی لفظ د مثل پکې نشته او نه پکې کاف تشبیهي شته دی بیا مثال دی ته ګوره اوس ايود احدكم اي غواړي یو تن په تاسو کې ان تكون له جنه چې وي د هغه دپاره یو باغ من نخیل د کجرو اعناب او د انګورو تجري چې بهیږي دي من تحتها الانهار لاندې د ونو د هغې نه نهرونه او له د دې سړي دپاره فیها په دې باغ کې من کل الثمرات د هر قسم میوو نه نور هم شته دی نورې میوې هم پکې دي واصابه الكبر ورسېدلی دي سړي ته بوډاوالی وله ذریة او د ده دپاره اولاد وي ضعفاء کمزوري د سړي بچي هم کمزوري دي په خپله هم بوډا دی نو ټوله اسره یې څه ده ټوله اسره هم دا یو باغ ده که نه نورې څه نشته که نه الله فرمایي آیا په تاسو کې یو کس دا غواړي چې د هغه د یو باغ د کجورو او د انګورو نیرونه هم پکې روان دي ځکه بل ځای نه اوبه راوتله هم نشته هملته ورته تیارې اوبه هم میلاوېږي او بیا پکې نورې میوې هم شته او سړی بوډا دی د نور کار هم نه دی ګوره او نه بل روزګار کولی شي بچي واړه دي هغه یې موله نشي ګټلی بچي هم همدلته ناستې دي چې موږ له به بابا ګټي او پلار به راوړي او په دې کې چې دی فاصابها پس ورسیږي د دې باغ ته اعصار تیزه سیلی داسې سیلی فیه نار چې پای کې اور وي فاحترقت نو دا ټول باغ ورله وسیږي تاسو کې یو کس وایي دا غواړي څنګه ته دا غواړي دا څوک غواړي هېڅوک یې نه غواړي الله فرمایي دا هېڅوک نه غواړي آیا څوک دا غواړي چې زه دې بوډا یم زما بچي دي کمزور یا دې ماته ناست او زما د هیله یو باغ د کجورو او د انګورو او پای کې نورې میوې هم دي او اوبه هم پکې روانې دي او په دې کې د یو دم داسې سیلی او توپان راشي چې زما دا باغ وسیزي اور پې ولګي دې کې څوک مراد دی دې کې هغه کس مراد دی چې هغه مال ورسره دی او غلط یې لګوي باغ یې دی خو باغ یې برباد مطلب دا یې مالونه لګوي په ظلم کې په ګناهونو کې په نافرمانو کې په فسق او په فجور کې لکه دا عام فاسقان فاجران خلک ته وګوره کنه خرچې کوي په غلطو طریقو باندې ټول هر څه برباد شي اس اجر ورته پاتې نشي كذلك دا شان يبين الله بیانوي الله لكم الآيات تاسو ته د آیتونه آیات الامثال مراد الله ته مثالونه ول آیتونه راوړي لعلكم تتفکرون دې لپاره چې تاسو فکر وکړئ په دې کې او عبرت واخلئ بس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك لا حول ولا قوه الا بالله شيخ يخشى